ټولو ته زه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه وعلیکم لکه السلام. تاسو چې وفرمایل عبدالمنان نیازي د افغانستان د جنوب غرب حوزې د هرات ولایت اوسېدونکی، د افغانستان اسلامي امارت د اولو هغه بنیادي کسانو څخه چې د افغانستان اسلامي امارت ټول اهداف مې الحمدلله د اسلامي امارت د تهداب څخه تر ډیره وخت پورې ټول دنیا ته تشریح کړي دي. دغه وروسته د افغانستان په ټولو ولایتو کې د افغانستان ډیر ولایتونه د ډیرو ولایتو مسؤلیتونه مو کړي دي. د 2001 کال 2011 کال د امریکایانو د راتلو څخه بعد چې د هجرت په دیار کې وو، اولنی کس چې موږ د غمنا برادر اخوند او د نور انډیوالانو په شمول اولنی مجلس موږ د سریاب روډ په یو کوټه کې وسو، په یو سرای کې وسو چې اولنی محضونه موږ د امریکایانو د ناتو خلاف پروګرامونه جوړ کړل. هغه ما نوښته کړل. اولنی زه وم چې دغه برادر اخوند په مشوره زه د افغانستان جنوب غرب حوزې ته د فراه ولایت رالم او دغه مجاهدینو ته امکانات را ورسول. او دغه اسلامي امارت د پریکون علت او اسباب تاسو ته موږ بار تقریبا د 15 کال په دوران کې شاید بیان کړی وي، تاسو د نورو میډیا او مطبوعات څارویدلی وي، خو په دې اخر څو کلو کې دنیاوالو خصوصا هغه خلکو چې غوښته زموږ پر سر باندې زموږ پر دا کارنامو باندې زموږ پر قربانیان باندې پرده کښېږدي او موږ استعمال کړلی داسې استعمال کې لکه هغه مخکني رهبران چې استعمال کړل زموږ اواز په دنیا کې خفه کړلی. موږ یو دې ته پرې نه شو چې موږ خپل منطق خپل هدف یا خپل علت د پریکون د خلکو څخه موږ بیان کړو. نو نتیجه دا راوتل چې موږ د دغه خلکو سره د پاکستانیانو د ایرانیانو د روسانو په تاریخ د جنگ سره مخ شولو. 15 کال کې د خلکو سره موږ په مقابله کې لګیا یو، خو په دا 15 کال کې بیا هم زموږ ملت هغه چې د باندې دی او د نن دی په دې منطق باندې خو نه سول چې موږ د خلکو سره ولې جلاس یا د ملت موږ سره پښتنه نه وخت د خلکو سره ولې جلاس واس ساس د جلاوالي مشروعیت ستا کدا مو خپل د خواهشاتو په خاطر دا کار کړی دی. خو زه نن په دې خاطر د فیسبوکي مجلسو ته د پرون رئیس له داخل شوی یم. دا په دې خاطر دا داخل شوم په دې کې ډېر بنزاکتي مخامخ لیدل دي. دا بنزاکتي تحمل هم د دې لپاره کوم چې د واقف ضررنۍ دا اختیار منن کړی دی. واقف ضرر دا دی چې زه نن د داسې خلکو سره مخ شولم چې هغو کې د حیا د منطق او د اسلامي تعذیب یوه ذره په وجود کې نه درلوده. نو دا په دې خاطر درالم چې زه د خپل ناپوهه د خپل د معلومات سره لري خلک خپل انډیوالان هغه طالبان چې په دې دشتو په غرو کې فعلا وسم زغلي ټوپکې په وژه کې دی هدف ورته ورک دی مشرتابه نه لري سرنوشت نه لري. هغه اساس د لارې څخه غواړم پوکم او هغه ورونه هغه مسلمانان هغه مجاهدین هغه خلک چې زموږ د افغانستان په درد دردیږي او زړه غواړي چې په دې وطن کې سوکالي راشي هغه هم د دای څوک نه پیدا کړی تر اوسه په افغانستان کې چې هغه د افغانستان سرنوشت په څنګه طریقه په کوم د لارې جوړولای شي. کوم څوک آزاد دي څوک د افغانستان په ګټه باندې خبرې کولای شي. دغه مسلې دي چې زه نن ساسو مجلس را بللی یم. زه د داخل حسین پریکون په دې خاطر سوی دی د دغه اسلامي امارت په نامه د پریکون مو د دې خاطر سوی دی چې موږ اسلامي امارت عالی شورا په نامه یو جلسه دایره کړله د محمد عمر د شهادت موضوع موږ ته پاکستانیانو 3 کاله پټه کړې و. موږ په خبر سولو دا ټول را ټول کړل. اولنی مجلس مو په بایپاس کې وو. په دې بایپاس مجلس کې موږ دا خبره ما اوله دا خبره وکړه دا یا ته ټول دا خلک ما خبره اوري کدا چې هغه د مجلس خلک څوک موجود دي. ما دا ول الله تعالی په قران کې وایي ولذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ای خلکو چې تاسو ایمان راوړی د خدای و بیریږي څنګه خبره وکي د تملق د چاپلوسي خبرې پرېږدي د پاکستان سره د عیسی د بیري خبرې بالا پرېږدي چې بیري خبره نشي کولای. ما دا خبره ورته ورکړم محمد عمر 3 کاله چیرې 3 کاله موږ وژنې وکړلې 3 کاله موږ انسانان نکړه 3 کاله موږ خپل طالبان نکړل 3 کاله په افغانستان کې موږ ډېر مخور خلک نکړل 3 کاله موږ په افغانستان کې د جهاد په نامه باندې ډېر خلک نکړل. په داسې حال کې چې په اسلامي معاشره کې اسلامي نظام کې تر هغه چې اسلامي امیر موجود نه وي هغه ټول اعمال هغه ټول هبته دي هغه غیر مشروع دي. هغه د پاره یو دلیل د اسلامیات او د مشروعیت څوک نشي ثابتول چې ځان لپاره جوړ کړي. نو دا خبر موږ وکړل چې محمد عمر خوند 3 کاله چیرې په کوم مرض مړ شو کوم عوامل د مرګ ولې په تداوی نه وسوله ولې دغه ملا برادر عمر عبد الله چې زموږ دویم دریم خلک په نظامی اسلامي نظام کې اسلامي امارت کې دا خلک په دې جریان ولې نو خبر ولې د محمد عمر کورنۍ په دې جریان نه خبره ولې د محمد عمر ورور ته 2000 کال د مرګ وروسته ورکول کیږي
ورته ویل کېږي چې ته به غږ نه کړې چې ملا محمد عمر مړ دی. دغه عوامل چې موږ راپورته کړلو چې د دې مسلې پوښتنه وکړو، نو نتیجه دا راووتله چې د پاکستان کرنلانو ولې ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. بخښنه غواړم. پاکستان کرنلانو موږ خپل دفتر ته وغوښتلو، زه خپله وغوښتلم، کرنل بلال په نامه و. ما ته ویله ول اپنا جرګه مرګه پاکستان سے نکالو، خپل جرګه پاکستان وباسه، تاسې په افغانستان کې څوک نه یاست، افغانستان ټول د منصور دی. ما خبره ورته وکړه، مال کرنل صاحب میرا بات سنو، ما خبره واوره، مې افغان هو، زه یو افغانی یم. ما ورته ویله ما ورته ویل کوم تحمیلي رابران چې د افغانستان په تاریخ کې پر افغانانو راغلي دي، که هغه د شرق د خوا راغلي که د غرب د خوا، که ستاسې د خوا څه راځي دا افغانانو ته د منلو وړ نه دي، طالب ته د منلو وړ نه دي. زما خبره در سره کلر دی، یو وخت به په کار راشي. نو دغه کرنلانو په دې غره کې ما ته ټلیفون راکړی دی چې دا غدار دی منصور یادول، دا غدار دی، 15 ورځې بعد یې مړ کړي. دغه عوامل زموږ د پرېکون د دې خلکو څخه. ډېره مننه مولوي صاحب، خوشحاله اوسئ. انشاءالله په مسایلو به سره خبرې کوو او هغه ناویلې خبرې چې تر اوسه پورې نه دي ویل شوي هغه به له خپل ولس سره مطرح کوو. زموږ یو هدف هم له دې نه دا دی چې مختلف ابعاد او په دې جنګ کې په دې روانه مسله کې ښکېل اړخونه ټول باید وغږول شي، د هغوی نظریات واورېدل شي او د هغوی د نظریاتو له مخې خلک وپوهېږي چې په افغانستان کې واقعا څه روان دي او څه کېږي، څه پېښېدونکي دي. تاسې په خپلو خبرو کې یو موضوع ته اشاره وکړله چې تاسې د اسلامي امارت د بنیادګرو څخه وایي. تاسې د افغانستان د 20 کلن جنګ یعنی د امریکا د یرغل نه د مخه چې کوم اسلامي امارت تاسیس ښودل شوی و، تاسې په هماغه برخه کې وایي، په هماغه خلکو کې وایي چې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم باندې د تحریک تاسیس تاسې کېښود، تاسې په هماغه ډله کې وایي. موږ په هغه خلکو کې وو چې کندهار موږ تازه نیولی و، کندهار ما صاحب دوی تازه نیولی و، موږ د پېښور څخه ورته رالو، د پېښور څخه زه ورته راغلی یم. ما دغه ملاخیرالله په یوه ځای کې د بولدک په ولسوالۍ کې اوسېدلو چې د ولسوالو زه معاون وم. موږ دواړه د افغانستان د اسلامي امارت د بندویان په شکل باندې وو. موږ افغانستان اسلامي امارت تشریح و ټوله دنیا ته د ټولو اهدافو سره موږ 2 کسانو وکړلی. دغه وروسته زه د هرات ولایت معاون وم، د فاریاب والی وم، د شبرغان والی وم، د مزار والی، د کابل والی، د جلال آباد د امنیه قومندان. دا ټول د وظیفې ما په افغانستان په اسلامي امارت کې کړي دي. ملا محمد عمر اخوند سره په هر وخت کې چې موږ د دې سره به بحث مشوره کوله، خبره مو ځای پر الحمدلله سره رسیدله، خبره مو ان شاء الله سره بداشتوله. نو موږ د اولو خلکو څخه یو په دې ټولو جریانو کې د اسلامي امارت په ټولو جنګو کې، په ټولو سیاسي مسلو کې موږ الحمدلله داخل شوي وو. ډېره مننه مولوي صاحب. تاسې د اسلامي امارت د بنیاد راهیسې تر هغې وخته پورې په دې صف کې وئ او یا له دې خلکو سره یو ځای وئ چې تر هغې چې د ملا محمد عمر مجاهد د وفات خبره را مطرح کېدله. د همغې نه وروسته تاسې له دوی سره خپله لاره بېله کړې ده او ستاسې د خبرو نه چې کوم اخذ موږ اخلو، تاسې دعوه لرئ چې اسلامي امارت ستاسې په اختیار کې دی، یعنې د اسلامي امارت سرپرستي تاسې د در په غاړه ده او دغه خلک چې اوس تاسې ورسره مخالفت لرئ، په مخالف صف کې ورسره واقع یاستئ، دوی په امارت پورې کوم تعلق نه لري یا نه هغوی د امارت برخه ده، تاسې ورنه بېل شوي یاستئ. الحمدلله خبره دا ده، موږ غواړو خپل ملت وستاسې د لارې څه چې کوم خلک موږ اوري، موږ غواړو چې پوه کړو. موږ دلته د خواهشاتو، د مادیاتو او د تقاضاو په اساس باندې غره ته نه یو ولاړ. په دا غره کې موږ هره شپه د جنګ د احتمال سره مخ یو. د جنګ د دې لپاره نه برداشت کوو. ما درته وویل په جنګ کې سړی مري، انسانان مري، په جنګ کې الواوې نه ویشل کېږي. زه مرګ مې د څه لپاره پر غاړه باندې اخیستی دی؟ دا مرګ ولې زه قبلوم؟ دا مرګ طبعا د هیچا دپاره ولو که وږی دی که موړ دی، هغه دپاره طبیعي خوښه نه ده، خو زه دا مرګ د یو ډېر مقدس هدف دپاره پر غاړه ما اخیستی دی. زه د دې لپاره خپل وینه تویوم چې خپل ملت راویښ کړم. زه اسلامي امارت یم، اسلامي امارت بنیاد موږ افغانستان اسلامي امارت عالی شورا په نامه تشکیل په کوټه کې جوړ کړلی. اولنی مجلس چې موږ جوړ کړ، اولنی اعلان ما دا وکړلی چې موږ منصور سره پوښتنه کوو چې ته محمد عمر څنګه وساتئ، تا محمد عمر چیرې وساتئ، په کوم مرض باندې محمد عمر مړ شو. دا ټول موږ عالی شورا په نامه زموږ اسلامي امارت ټول خلک په دې شورا کې موجود وله. دا و چې فقط تقریبا ستاسې معلومات څه دي مولوي صاحب؟ مولوي صاحب ډېره بخښنه غواړم، ستاسې معلومات څه دي چې د ملا محمد عمر مجاهد وفات علت څه کېدی شي؟ هغه په خپل مرګ وفات شوی دی که هغه ته کومه دوسیه جوړه شوې؟ ستاسې معلومات په دې هکله څه دي؟
خپل په مرګ باندې معلومات نه زما تیقنات دي. ما د دې څه 10 کاله د مخه پیشګویي کړې وه. موږ کوم ورځ چې پاکستان ته واوښتو ما دوی ته وویل موږ به ناټو ماتوو. ما یو ورځ چاته دا خبره وکړله، هغه راته وویل چې افغانستان کې داسې قوت راغلی دی په دې عبدالله خان په ګلستان کې چې دا چمن څخه نږدې ښار دی. هغه ما ته وویل چې افغانستان ته دا قوت راغلی چې بیا نه ماتېږي. ما ورته وویل ما دا سپوږمۍ وینې ول ما دا چا راخېژول دا خدای راخېژولې. ما د دې سپوږمۍ پر راختون کې زه قسم کوم چې امریکایان په دا نه پاتېږي، ناټو نه پاتېږي، دا به ماتېږي. بیا به مې انډیوالانو ته دا خبره کوله چې دا به ماتېږي. خو ملا محمد عمر زموږ په مشرتوب کې د ناټو د ماتې وروسته چې موږ افغانستان ته کامیاب ورځو دا موږ نه نصیب کېږي. پاکستانیان موږ دې ته نه پرېږدي. 10 کاله د مخه ما 15 کاله د مخه ما دا پیشګویي کړې وه چې ملا محمد عمر اخوند به زموږ څخه پاکستانیان وړي، زموږ د نور د سر خلک نور به هم وړي. ملا برادر یو چانس چې پاتې شو، ملا برادر هم وژي، ملا عبیدالله هم مړ کړي. موږ د سر د غرور خلک ټول مړه کړله. په موږ کې کم ظرفه خلک پاکستانیان خپل ځان لپاره وساته. هدف یې دا و چې په هغو باندې خپل ټولې پروسې په افغانستان کې زموږ د لوی غرور او ازادۍ سره بیا په موږ باندې په افغانستان کې دوی تعمیل کړي او تامین کړي. په دا خاطر باندې ملا محمد عمر شعوري مړ دی، ملا محمد عمر قصدي مړ دی، ملا محمد عمر د منصور او د پاکستانیانو په ډیر غټ جال کې مړ دی. ملا محمد عمر د وژنې دلیل د پاکستان په لاس باندې دا دی چې 2000 لک کلداري چې د پر سر بیه ولا د امریکا د خوا څخه هغه پیسې ملا محمد عمر ورور ته ملا منان ته ورکول کیږي. د مرګ وروسته په داسې حال کې چې په 10 کال کې په هغه وخت کې 15 کال کې ملا محمد عمر ورور ته 15 لک روپۍ چانه ورکولې. 2000 لک کلداري ورکړي ته بخله پټه ژغ باندې کا چې موږ چې ملا محمد عمر مړ دی. مولوی صاحب علامه او دلیل دي د لپاره چې ملا محمد عمر خو شعوري مړ دی، پاکستانیانو وژلی دی. مولوی صاحب ساسي د دایې لمخې چې ملا محمد عمر مجاهد د پاکستاني د استخباراتو لوري وژل شوی دی، ولې دغه خپل کورنۍ دغه مسایل نه برسېره کوي، دغه اولاد دغه زامن هغوی ولې تر اوسه پورې له هماغه صف سره یو ځای ولاړ دي کوم چې تاسې ورسره مخالفت لرئ؟ هغوی ولې دغه حقایق نه درک کوي او خپله خبره دې ولس سره نه شریکوي، دې افغانانو سره نه شریکوي؟ محمد عمر کورنۍ ته زما سلام زه رسوم. اوس که زما خبر اوري په یاد مو دي 4 واره تاسې زموږ دفتر ته راغلاست، زموږ حویلۍ ته راغلاست او زموږ سره مو په دغه تړون کې د شالي شورا په نامه باندې کښېناستلاست. تاسې زموږ سره دا بدرګه کوله. او ملا منانه د ملا محمد عمر ورور تا موږ ته ویله چې موږ په 15 کال کې ملا محمد عمر پوښتنه نه شوه کولی د منصور څخه. تا موږ ته ویله چې ملا عبدالحکیم ما ته وویله چې تم د اوس بیا د سیاست خبرې کوې. ملا عبدالحکیم د منصور د اکا زوی و، اوس د قطر په مذاکرات کوونکو ډلې کې شامل دی. او ملا منانه او د ملا محمد عمر کورنۍ 4 واره ته موږ سره راغلاست. تاسې ویله چې موږ سره ولاړ یو. 4 واره بعد موږ اعلان وکړ چې د خدای لپاره زموږ نوم په الله په دې مجلس کې مه اخئ. موږ په دې کوټه کې موږ یو 2 کوره یو، پاکستانیانو موږ تهدید کړي، موږ مړ کېږو. ما ورته ویل دا ژوند نه دی ژوند. د ملا محمد عمر په تاریخ د ملا محمد عمر په غرور باندې مړه شئ. دا خلک د ویرې په خاطر، د تمې په خاطر، د 2000 لک کلدارو په خاطر دا خلک دغه زموږ د دایې څخه تللي دي. دا موږ سره ناست وله، زموږ سره په دې عالي شورا کې د امارت ټول خلک ناست وه، هغه خلک هم راسته تللي دي. د دې عامل چې شو چې هغه خلک زموږ سره راغلله. په دې باندې باید دنیا سر خلاص کړي، زموږ افغانان سر خلاص کړي. ولې دا خلک زموږ سره په اول مجلس کې کښېنستله؟ یو مثال زه د ملا عبدالرزاق درښیم. ملا عبدالرزاق زما خبره اوري، ما ته ټلیفون راوکړ چې د امریکا مه کوه د پاکستان د پالیسۍ خلاف. ما ورته ویل ولې؟ ول پاکستانیان خوابه دی. ما که پاکستانیانو ما ته ویل دا دین پرېږده، دین به هم زه پرېږدم. ول دا څونې تېزې خبرې کوې. ما ولې نه کوم. موږ تللي یو، زه ملا محمد رسول او ملا عبدالرزاق سره کښېنستلي یو. ملا عبدالرزاق ویل زه بیا ستاسې مجلس ته نه راځم. ما ولې؟ ول خبرې هم نه کوم، غاړې مې پرې کېږي. دا ټوله فشار د ISI و، دا د استخباراتي شبکې و. هغو دا نه غوښتل چې په افغانستان کې داسې اواز راپورته شي چې د دوی دغه 80 کلنه ټوله پالیسي دریځ د افغانانو د غلامۍ په خاطر باندې دړې وړې کړي. دغه ملا عبدالرزاق زموږ ته پاتې شو. دا نور ټوله زموږ ته پاتې شوله. دا ټوله خلک زموږ ته پاکستانیانو د دباو د فشار په خاطر باندې د پاکستانیانو د ویرې په خاطر زموږ ته پاتې شوله. دا ټوله په دې عالي شورا په دایې کې زموږ سره ملګري وه.
مولوي صاحب تاسې سره د اسلامي امارت له بنسټګرو نه اوس چې کوم په کومه ډله کې تاسې قرار لرئ یا ځان ته پخپله د اسلامي امارت خطاب کوئ یا ستاسې د خبرو نه داسې معلومیږي چې تاسې اصلا ځان د ملا محمد عمر مجاهد ځایناستي معرفي کوئ تاسې سره د هغه د پخوانیو یارانو نه څوک په ډله کې شته دي ستاسې په دې تحریک کې در سره موجود دي د هغه پخوانیو طالبانو د بنسټګرو طالبانو نه چې هغوی تاسې سره د تحریک بنسټ ایښی او اساس ایښی و د هغې ډلې نه څوک تاسې سره په دې تحریک کې شامل دي بنیادي خلک زموږ د اسلامي امارت خلک خو دا خلک چې ټول شهیدان سوه ټول په ګوانتانامو کې بندیان وه هغه نور مشران بعضې چې پاتو په شمول د برادر د پاکستان په محبس کې 8 کاله ناست وو په موږ کې د 100 سړی پاکستانیان نه و پرېښی موږ هم که 15 ورځې نور د پاکستان کې پاته سوي حالت و موږ هم مړه وای هغه خلک چې فعلا حساب پر کېدی په پاکستان کې اوس په قطر کې تاسې فکر کوئ د قطر کې د اوس کم خلک د خپل په طبیعت ناست دي ما د په ذات د خدای قسم وي چې ملا برادر زه پوهېږم چې څومره تر فشار لاندې دی زه په دې پوهېږم چې ګوانتانامو طالبان څونه تر فشار لاندې دي دا دلته معاشره دي دا دلته فعلا بندیان دي دلته ازادي نشته زموږ د بنیادي خلک د امارت ټوله یا مړه سوه یا خرڅ سوله یا فعلا د نظربندۍ په شکل باندې د دنیا په لوی جالو د سیسو کې راګیر شوي دي ډیره مننه مولوي صاحب موږ به خپل سټوډیو کې ځینې نور دوستان هم راوخلو چې تاسې نه پوښتنې لري هغوی به خپلې پوښتنې مشخصې په لنډه توګه له مولوي صاحب نه پوښتنې وکړي چې د مولوي صاحب ډېر وخت هم ضایع نه شي او هیله کوم هغه خلک چې سټوډیو ته راځي کوشش وکړي چې زه خبره کوم بخښنه غواړم دا یوه خبره زه کوم ټولو دوستان ټول افغانانو ته که دوست دی که دښمن دی که دوست دی که دښمن دی ګوره د دښمن ځای مې ښوولی دی په غره پر سر کې ناست یم دښمنه دلته راسه دوست مې دی چې په هر ځای کې دی دوست مې دی بېطرفه خلک چې دي هغه خپل د انتقاد اجازه لري اما بېادبه سړی به په مجلس کې نه پرېږدئ بیا ټلیفون هم ماتوم ډیره مننه مولوي صاحب ان شاء الله چې داسې څوک به نه راخلو چې هغوی د مجلس آداب نه مراعات کوي زموږ بهیره دا وي چې زموږ نننۍ خپرونه ډیره منظمه او په سکون کې او د امن فضا کې مخکې لاړه شي موږ به خپل سټوډیو کې ځینې میلمانه راوخلو چې هغوی له تاسې نه ستاسې د دې تحریک په هکله پوښتنې لري یا په د افغانستان د اوسنیو مسایلو په هکله درنه پوښتنې لري سیاسي پوښتنې لري نظامي پوښتنې لري دوی به راواخلو خپلې سټوډیو ته او زموږ غوښتنه له ټولو ګډونوالو نه دا ده چې د لایف خپرونې ته راځئ د کلام عفت باید مراعات کوي خپله پوښتنه چې هر ډول پوښتنه وي لکه مولوي صاحب چې خپله هغه د ورته اشاره وکړله او په واضحو ټکو باندې وویلې چې تاسې هر ډول انتقاد کولی شئ تاسې هر ډول پوښتنه مطرح کولی شئ خو د ادب او د کلام د عفت په چوکاټ کې به وي بله غوښتنه زموږ دا ده چې تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ادرس باندې په خپل نوم باندې او په خپل تصویر باندې مخامخ راشئ مولوي صاحب عبدالمنان نیازی چې هغه د طالبانو له یوې ډلې سره مکمل په اختلاف کې واقع ده او دغسې د ناټو او د امریکا سره د مخالفت خبره هم کوي په خپل ښکاره تصویر باندې راځي په خپل ښکاره شکل باندې راځي نو له تاسې نه همدا هیله کېږي چې مخامخ راشئ خپلې پوښتنې موږ سره مطرح کړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ په سر کې نوبت ورکوو ښاغلي جنرال نور محمد احمدیار ته احمدیار صاحب تاسې د مولوي صاحب نه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ مننه مرخیل صاحب زه خپل سلامونه احترامات محترم مولوي صاحب ته وړاندې کوم مولوي صاحب هغه مجاهد دی چې د افغانستان په 2 جهادو کې د افغانستان آزادۍ د افغانستان په جهاد کې د سهم درلوده مننه ترې کوم چې دلته استودیو ته راغلی دی او د منګ یا هغه ولس چې هغو ته بعضې موضوعات لا تر اوسه حل نه دي یا معلوماتونه نه لري هغو په باره کې وضاحت ورکوي زه ډېره مننه ترې کوم مولوي صاحب موږ ته د افتخار وړ دی زما سوال له محترم مولوي صاحب نه دا دی ځکه زما نور سوالونه درلوده خو هغه خپله مولوي صاحب نیازي په خپل وضاحت کې زما سوالونه حل کړل یو سوال زما چې پاتې دی مولوي صاحب تر کوم ځایه پورې چې په نیمروز کې د ایران په سرحداتو کې فراه او نیمروز کې د دو مسؤلیت او د ده اکثرا مجاهدین په هغه سرحداتو کې یو ځای دي اوس افغانستان ته مولوي صاحب د فاطمیانو لشکر هر وخت را روان دی او تاسو وګورئ چې
په افغانستان کې په څو نقطو کې د دوه مهمې اډې جوړې شوې، په بامیان کې، په بېسودې کې، په دایکنډي کې، او خلک وایي چې دغه لار د مغه نیمروز له طریقه هاسې په مغې لارې راځي. ستاسې مسؤلیت د یوه مجاهد یا هغه څوک چې د افغانستان ازادۍ ته ژمن خلک دی، دغه بېغانه خلک چې غواړي چې زموږ وطن بیا هم په اور کې وسوځېږي، د خپل اهدافو په خاطر ایران هغه فاطمیون افغانستان ته رالیږي. آیا تاسې په خپل سرحدات کې چې هلته ستاسې حاکمیت او ستاسې مجاهدین هلته میشت دي، تاسې کوم خپل مسؤلیت ادا کړی که نه؟ مننه. وعلیکم السلام ورحمت الله. احمد یار صاحب خدای دې راوله کور ودان ستاسې د اوس نیت او ښه نظره څه. بله الحمدلله ما مخکې دلته د دې دنیاوالو او زموږ د اسلامي امارت د خلکو د زموږ د ملګرو سره چې اوس فعلا موږ په مخالفت کې ولاړ دي یا د نورو خلکو همیشه دپاره د دغه سوال ته تاثیر لاندې راغلي یا راځو چې تاسې د امریکا سره یاست، تاسې په افغانستان کې ولې موجود یاست، تاسې د افغانستان دولت سره ولې ستاسې مشکل نشته، ولې تاسې جنګ نه سره کوئ. نو زه همیشه ما دا خبره ورته کړې ده چې ګورئ افغانانو لږ راویښ شئ. اوس زموږ د طالب په نامه مجاهده چې فعلا د ټوپک په اوږه کې دی په حقیقت ځان پوه کړه. افغانستان 20 کاله موږ د دنیا امپراتوران ووهله، هغه د دنیا امپراتوران چې ول موږ 4 انچ شی پر مخ د مځکه وینو هغه مو ختم کړله، هغه پجم په خاور باندې وموښولې. نن په دې حقیقت هغه پوه شوي دي چې په افغانستان کې زموږ د پاتې کېدو دپاره نورې شپې زموږ په تاوان دي، زموږ په مالي تاوان دي، زموږ په ځاني تاوان دي. دا موضوع خلاصه شوه، امریکایان په دې شکست پوه شوه، قناعت یې وکړی، خپل د غرور سره ولوېدل. اوس مشکل په افغانستان کې ما دوی ته خبره کړې ده د منطقې د استخباراتو جنگ دی. نن په افغانستان کې روسان، منځنۍ اسیا، چین، ایرانیان، پاکستانیان، هندوستان، دا تر ټولو خلکو حتی تر امریکا او تر ناټو ډېر دخیل دي په افغانستان کې. اوس د دې خلکو منافع، د دې خلکو تاثیرات، د دې خلکو لاسونه چې فعلا نور په وطن کې داخل دي، دا پرتله کوو د امریکا او د ناټو د لاسو سره چې آیا دغه د امریکا او د ناټو د ضعیفه لاس، دا مات سوی لاس، دا د بیخه ختلی لاس، دا مایوسه لاس، دا چې فعلا د تشتې لاره ګوري، دا زموږ په تاوان دی که د ایرانیانو د فاطمیونو لاس، د قاسم سلیماني د قانی لاس، یا د روسانو د متجاوزینو لاس چې زموږ 40 کاله بدبختي د دوی د لاسه ده، یا منځنۍ اسیا چې فعلا ټوله د اوس هم د روسیې په ناس کې پراته دي، د روسیې پالیسي چلوي، یا د پاکستان چې 70 کاله کېږي زموږ په افغانستان کې یوه خرڅه د سلامتیا دپاره د افغانانو د بېبودو د عزت دپاره نه دی ایښی. دا زموږ موجودیت په پاکستان کې یا موږ ته د هغه خلکو وخت راکول دا د دې دپاره نه و چې پاکستانیانو اسلام غوښتی. پاکستانیانو حکومت مسلمان نه دی. من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. څوک چې په ما انزل الله د الله په هغه کتاب چې نازل شوی دی حکم نه کوي، الله وایي هغه کافر دی. هغه خلکو موږ د دې لپاره پاکستان کې نه کړو چې هغه زموږ دین یا زموږ په وطن کې زموږ لپاره دین غوښتی. هغه خپلې ګټې درلودې، موږ پر سر $1 میلیارډ اخیستله، میلیونونه ډالر چې موږ په نامه راتله هغه یې ټولوله. دا کار یې فعلا د مخکې د رهبرانو په وخت کې وکړل، د جهاد په وخت کې وکړل، خپلې ګټې وکړلې. اوس زه دا اعلان کوم لکه احمدیار صاحب چې وویله زموږ دپاره لوی خطر فعلا په هر سمت کې چې کم ګاونډی موږ ته پروت دی د هغه څخه موږ ډېر احساس خطر کوو. ګورې امریکا موږ ته زموږ څه اوبه نه راڅخه غواړي، امریکا زموږ څه وچه ډوډۍ نه غواړي، امریکا څه زموږ معدن نه غواړي. امریکا راله ماته شوله، د دې وطن څه به وځي. ایرانیان وایي تاسې د دې حق نه لرئ چې د سلمې بند کړئ، تاسې د بخش آباد بند وتړئ، تاسې د کمال خان بند وتړئ، تاسې د هلمند د کجکي بند ته توسعات ورکړئ، تاسې دا حق نه لرئ. په دې خاطر نه لرئ 40 کاله وایي تاسې دلته وږي تېر کړي، وږي تېر شوي یاست، انقلابو وهلي یاست، ځپل شوي یاست، موږ اټومي ملک یو، زموږ خبره به خامخا منئ. 15 میلیونه مهاجر زموږ په وطن کې لرئ، موږ اوله د بابایي و ابایي خبره په تاسې باندې کوو. نن دا وجه د ګوره نن ماتې ته یې ویډیو در رسولې ده، د دوی د سارالله هغه شنه بیرغونه د خپله د سپا خود په لاس کې دی. نن د شینډنډ په ولسوالۍ کې علنان را روان دي. دا زما د دغه ژړورو ملګرو چې فعلا د دغه سپا په دروازه کې ناست د 15 میلیونو تومنو دپاره د دغو پر وږو باندې را روان دي. نن تاسې ولیدله چې ما غوښې هډوکي ورګډ کړله، زما نیکهګان، زما ټول ولسونه، زما ټول غیرتمند قومونه، علیزی قوم، نورزی قوم، اڅکزی او بارکزی قومونه، دا ټوله تاجک قومونه په دې موضوع کې
د تاریخ په اوږدو کې د دې لپاره اچول شوې وه چې د دې صفاکانو د دې رافضانو د دې خلکو چې زموږ د دې وطن سره ژبه مذهب کلتور دا هیڅ تړون نه لري، هیڅ سمون نه لري، د دې مخنیوی به کوو. نن ګورئ افغانستان مرز د کاریزالیا څخه بیا تر رباطه پورې دا د جنوب غرب حوزه د تاسو ته ښیم چې په دې کې هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس دا ټول رانغواړي. دا ټول مرزونه د افغانستان د حکومت د پوستو څخه خلاص دي، دلته ناټو کنټرول نه لري. دا ټول مرزو کې ایران فعلا مستقیم د هرې خوا سره راتلای شي. په دا 20 کال کې راغلی ده فاطمیون لښکر د قاسم سلیماني په کوم قیادت کې دلته راوستلی و. د کومې ورځې چې موږ ودې جنوب غرب ته راغلي یو د کاریزالیا څخه بیا تر د شغالي بانده پورې دا د نیمروز تر سرحدونو پورې په هر کور کې چې ایرانی راوښتی دی د هغه کور په کلي کې ما ویشتلی دی، حالت یې پټاو کړی دی. هغه ټوله کلي خلک مې د ځانه سره منګه کړي دي، هغه ملي غرور مې ور پیدا کړی دی، خپله ټوله سرحدونه مې ساتلي دي. دا خبره درواغ نه ده. او ناټو او د افغانستان دولت او بې کفایتو تاسو په دې حقیقت پوه یاست. دنیا ته دا ښکاره کړئ چې ستاسو مرزونه نن څوک ساتي. ګورئ برایي 500 کسه د غوریان، زندجان، شندن په ساحو کې د ایرانیانو د دغه ویډیو چې ما تاسو ته درواستل د دغو تر کومندې لاندې 500 کسه راغله. د برایي رئیس ته دا اوس نن شپې پورې چې ستاسو سره خبره کوم تر 80 پټاوه مې د دوی دننه په مرکزو کې ورکړي دي. مرکزو یعنې د دوی د ټولنې په ځای کې ورکړي دي. په کم کلي کې دوی راټول دي انډیوالان ورځي په هغه کلي کې ماین ورته ایږدي، هغه ملت یې ورته ایږدي، هغه قوم هغه ولس یې ورته ایږدي. دا مې ټوله ختم کړله. فاطمیون، ایرانیان، رافضیان د تاریخ په اوږدو کې افغانستان کې ځای نه لري. دا کار ما کړی دی، الحمدلله دا کار موږ کړی دی، اسلامي امارت کړی دی، اسلامي امارت عالی شورا دا کار کړی دی. که د ایران مقابله زموږ سره نه وای، ایران موږ ته دلته مشکل نه جوړولی، زموږ وضعیت اوس فعلا په پکتیا کې روان وای، موږ اوس په جلال آباد کې لګیا وای. دا ټوله لوی جنګ زه نن دلته په دې ځای کې کومه. زما ملت زما طالب ما سره نه جنګېږي. بله ډیره مننه. ستاسو د خبرو نچوړ یا خلاصه داسې کیدای شي چې تاسو ویل غواړئ تاسو ته په اوس شرایطو کې د افغانستان د دولت پر خلاف د جنگ اولیت نه دی، بلکې تاسو ته اولیت د ناټو او د امریکا له ماتې نه وروسته د ګاونډیانو مخنیوی دی چې هغوی په افغانستان کې د افغانستان له طبیعي زیرمو ناوړه استفادې کوي یا په افغانستان کې قومي او مذهبي تفرقو او جنګونو ته لمن وهي. نو ستاسو د خبرو نه موږ دا مطلب اخیستلی شو چې ستاسو اولیت د کابل له حکومت سره یا د افغانستان له اوسني حکومت سره جنگ تاسو ته اولیت نه دی، بلکې اولیت هم د ګاونډیانو په خلاف باندې د افغانستان ساتنه ده. بله دا کم خلک چې تا درشم که ناټو ده که د افغانستان دولت دی دا په خپل ښارونو کې هم راباشره دي، دا د افغانستان څخه نشي د ښارونو څخه نشي وتلی. دغه د مرزو دفاع د افغانستان دفاع به اسلامي امارت عالی شورا هغه غیرتمند خلک چې نه د ایران تر تاثیر لاندې دي، نه د پاکستان تر تاثیر لاندې دي، نه د امریکې، نه د روسیې، نه د منځنۍ اسیا، دا خلک بې کوي. ګورئ زه ته خبره وکړم په مرور د وخت خو زموږ شرایط ډېر تنګ دي، موږ امکانات ډېر په کم اندازه کې دي. که موږ امکانات په قوي اندازه کې درلودلی ما به تاسو ته په دغه یوه کال کې 50,000 مسلح رضاکار فدایي مجاهدین د دې وطن مدافعین، هغه خلک چې نه امریکا غواړي، نه همسایګان غواړي، نه روسان غواړي، په دې وطن کې ټول خپل ملت غواړي، خپل پښتانه غواړي، خپل تاجک غواړي، خپل ازبک غواړي. دا به ټوله راټولوله، دا به پر یوه صف باندې سره کښېنوله، په دوه کې به د اسلامي اصولو مطابق د افغاني قومي عنعناتو مطابق به خپل ټوله مسلې حکومتداري، خپل ټوله مشکلات حل کوله. مننه مولوي صاحب محترم. زما دویم سوال پاتې شو، هغه سوال دا دی چې اوسنی د طالبانو کوم مشر چې دی ملا هیبت الله اخوند، آیا دا د تاسو د شورا د تایید پر اساس انتخاب شوی ده او که دا د چا له طرفه موږ ته که وضاحت راکړي چې دا تاسو د طالبانو د امارت مشر ټاکلی دی؟ د هیبت الله ټاکل کېده د افغانستان اسلامي امارت په مشرۍ کې د دوه مثال داسې دی لکه ما مخکې دا خبره کړې ده، لکه هغه د شوروي اتحاد په وخت کې د طریق سواخه بیا تر اخري د ډاکټر نجیب پورې دا هغه څیرې وې چې روسانو خپل د ګټو دپاره یو په بل پسې راوړلې.
دغه منصور چې کوم پاکستانیانو زموږ پر سر باندې راويستي دا په مرموز شکل باندې دا څو کاله د مخه په دې پروسه باندې کار روان ولو دا خلکو پاکستانیانو د پروسې د پرمخ بیولو د پاره ګوري څو کارونه وکړل نو عبد الله خو ما بس واچوي ګورم نو عبد الله چې کوم ورځ ګریږي په دغه ورځ باندې برادر نو عبد الله مسؤل په یو کور کې سره ناشتي پاکستانیان راځي نو عبد الله ورڅ بیاي دوار د برادرو منصور پاتېږي بل ور د پاره بیا نه برادر منصور سره ناسي په وکور کې بیا نه برادر ورڅ بیا منصور نه بیاي دا منصور دې د پاره پیښ شوی دا نور د سر خلک ورڅ یوړل هدف یې د دا چې دغه پر افغانانو یا پر طالبان باندې مسلط کی په دې باندې پوس ولا چې دا منصور ظرفیت نه لري زموږ د اسلامي امارات رابري نشي کولای دا وخت یې مړی کوي پاکستانیان د امریکان ته وویل چې د طالبانو مشر پیدا کوي دا باید وویشل شي کنه د ارتباط د ګوره د منصور ارتباط د روسانو سره د منصور ارتباط د ایرانیانو سره د دې زمينه سازي ټوله پاکستانیانو کړي و پاکستانیانو غوښتل د افغانستان کې حاکم کی ماته په خپل وویل ول افغانستان سره منصور کې پاسه افغانستان ټوله منصور سره دی خو چې په دې پوسټ د ظرفیت معلوم شو دا مړ کوي پر ځای نه دا خبره تاسو ته چا کړي و چې افغانستان ټول اسلامي امارات مشرتابه مولوی صاحب دغه خبره چې تاسو په اردو ژبه کې وکړه دا تاسو ته چا کړي و کوم پاکستانی جنرال درته کړي و دا کرنل بلال د افغانستان د امور مسؤل په کوټه کې کوله پارټي کې دغه دفتر مشري دا وخت کوله زه خپل دفتر ته ورغښتلم ما ته وویل دغه مسلې ته لاس واخه ته به عزت کېږي اب عزت وره ما ته وویل مالکیو کرنل صاحب ولی منصور افغانستان سارا منصور के पास है अफगानिस्तान टोला मंसूर है आप कोई पास आपके पास कोई नहीं है साइंस रसोक नस्ता ما په دغه دفتر کې کرنل په دفتر کې ورته وویل ما زه افغان یم زما خبره در سره ښه ده تعمیلي رابر موږ نه منو دا منصور د مرګ وروسته هبت الله راوستي هبت الله ته ووایه اسلامي امارات اسلامي نظام کې د امیر ټاکل په شورای اهل ولغ باندې کیږي شورای اهل ولغ کم از کم باید د ټول افغانستان د خلکو څخه منتخب شوي خلک وي هغوی کې مخور خلک مجاهدین خلک علما خلک با نفوذ با رسوخ خلک با علمیت او شخصیت خلک 200 کسان پکښې وي ورته ووایه هبت الله خو اوس مړ دی چې تاسو چا انتخاب کړل څو کسان تاسو په انتخاب کوه د کنالان څخه بغیر تاسو به څوک درلود چې تاسو انتخاب کې نو دا انتخابونه ستاسو د معلوماتو لمخې ملا هبت الله خوند اوس وفات شوی دی یا تاسو دغه دعوه د کومه اساس الله باندې پټاونه وکړه نایبت الله بعد مرسي نایبت الله کم رسم لا برادر د مابس سره وایسته قطعت واسطه په هغه وخت ما د فیصله کوي بعد نایبت الله بعد مرسي دا سيري چې دي دا سيري او په بل په خپل لويږي دا سيري چې دي دا محدود خپل د ګټو لپاره دنیا استعمالوي ډیره مننه مولوی صاحب موږ به اوس نوبت ورکو په ناروی کې د ولسی غورځنګ مشر ته تاسو له مولوی صاحب نیازي نه کومه پوښتنه لرئ خپل پوښتنه په ډیرو مختصر شکل باندې مطرح کړئ موږ غواړو چې زموږ بحث ډیر منطقي او ډیر تمرکز په مسایلو باندې یو مشخصه پوښتنه مطرح شي ډیره مننه تاسو نه چې تاسو دا پروګرام جوړ کړی مګر تاسو ته درځي او مهرباني د عادل خدای په سپیشل نامه دنو هیوادوالو د امونه تر باسینه پورې زما تنه او سلامونه ومنئ زموږ صاحب نه ډیره مننه کې راغلی دلته فیسبوک کې د طالبانو په غړو یا مشرتابه باندې راځي او خلکو ته دروغ شیندي زه ملا صاحب نه مننه کوم چې راغی او فیسبوک کې رښتیا د طالبانو په اړه ډېر حقیقت ویلی زه 3 سواله ملا صاحب نه لرم اول سوال مې دا ده چې دا 40 کاله چې افغانستان کې موږ دومره شهیدان ورکړي دي تقریبا 4.15 میلیونه شهیدان ورکړي دغه جنایتکارانو په اړه د عدالت موضوع په اړه تاسو څه نظر لرئ دویم سوال مې دا د ډیورنډ کرښې په اړه چې آیا تاسو د دې ملاتړ کوئ چې ډیورنډ کرښه موږ منځ نه ویسو او عامونه تر اباسین پورې موږ وطن جوړ کړو او دریم سوال دا ده چې آیا تاسو د دې ملاتړ کوئ چې د کابل نه موږ ناټو یرغل فوجونه وشړو او پېښور نه د پنجاب مرتد فاشیست فوج وشړو او آخر سوال مې دا ده چې دغسې فیسبوک کې چې لکه موبین او قاري سید خوستی راځي او خلکو ته دروغ شیندي
د دغو دروغو یعنې د سکمپاتو سیاسي کلتوري مذهبي پوډرو تریاق د دغو شیندلو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ دغه 4 سوال مې دي، هیله کوم چې تاسو ماته جواب ډیره راکړئ. مننه ډیره زیاته مننه مولوي صاحب که تاسې سوالونه صحیح اخیستي وای چې د 40 کالو راهیسې چې په افغانستان کې کوم اور بل دی تقریبا 4.5 میلیونه شهیدان افغانانو ورکړي د دې جنایتکارانو پر خلاف تاسې د عدالت غوښتونکي یاستئ یا کوم ډول عدالت غواړئ؟ دویمه پوښتنه د ډیورنډ مربوط وه، تاسې دا د ډیورنډ کرښه منئ یا تاسې د دې په هکله ستاسې نظر ستاسې د ډلې ستاسې د ملګرو نظر د ډیورنډ د کرښې په هکله څه دی؟ ورپسې ویلې چې د کابل نه د ناټو ځواکونو د ویستلو ترڅنګ چې دا یو کار دی باید وشي، تاسې د دې هم طرفدار یاستئ چې موږ د خپل نیمې خاورې یعنې د پښتونخوا نه هم د پنجاب فوځونه وباسو، د دې طرفداري هم تاسې کوئ او که نه کوئ؟ څلورمه پوښتنه یې فکر کوم تر ډېره په ځینو اشخاصو باندې وه، په هغه ډېره مهمه نه ده. مهرباني وکړئ مولوي صاحب. مننه کور ودا د دې ورور ته ډېر ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمت الله وروره. د افغانستان غمیزه د 40 کاله یا 15 کاله چې کومه را شروع ده، زه خبره ته وکم دغه دنیا الله تعالی جوړ کړې ده دغه د پاره چې د انسانان یو په بل باندې سره ووهي. دا الله جوړ کړې ده، په دې خاطر جوړ کړې ده چې الله وایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الله وایي که زه چیرې بعضې خلک په بعضو باندې ونه وهم لهدمت بیا مساجد یذکر فی اسم الله، وایي که چیرې زه دا خلک په بعضې سره ونه وهمه دلته معبد خرابېږي، دنیا خرابېږي، زور رزمایي کیږي، دلته بې عدالتي په مخ کې راځي. دا دنیا په خپله جوړه د دغه زموږ د 40 کلنۍ مصیبات غمیزې عاملین دي. بله خبره دا درته کومه ګوره وایي خشت اول گر نهاد معمار کج میره وته سوریه دیوال کج. زموږ افغانان چې په هر تنظیم په هر نظریه په هر فکر په هر سمت یا په هر فکر داخل شوي دي، زموږ افغانان که ولو که علمیت والا خلک وه، ولو که روشن فکران وه، ولو که تکنوکراتان وه، ولو که شرقیان وه، ولو که د لینین د مکتب خلک وه، ولو که د غرب د مکتب خلک وه، دا خلک دو آتشه روان وله. دا خلکو په افغانستان کې خپل د هغه اسلامي وطني اسلامي پښتني فرهنګ مطابق ګام نه اخلي. دو خلکو روسانو ته داسې پیشنهاد وکړي چې افغانستان ته ګرم اوبه څه واوښتي هاخوا ته موږ رسولی دي. هغه خلک چې الله تعالی وایي وهم لا یعقلون، هغه خلک الله وایي عقل نه لري، هغه په مکمل استعداد د مکمل توان باندې چې په کلو یې خپل پر ټولو امکاناتو باندې کار کړی و، هغه تر غاښو پورې مساله شوي وه، په یو ور باندې افغانستان ته راننوتله. د دې لوی غمیزې باعثین اول هغه خلک وه، دویم هغه افغانانو چې هغوی سره ملګري وه، چې هغوی سره منطق او حکمت نه درلودی. الله پر مخ د مځکه ژوند د حکمت سره غواړي. الله تعالی پر مخ ته ګوره ټول انبیا چا لاره راستي، هغو ته ټولو ته وایي اتیناه حکما و علما، ټول انبیا ته زه حکم ورکوم بیا علم ورکوم. یو نبی په مخ د مځکه الله تعالی به حکمت نه دی رالېږلی. د مخ د مځکه چې انسان ژوند کوي باید د الله د حکمت مطابق ژوند وکړي. که کافر هم وي باید دا اوس فعلا معاشره چې روانه ده د انسانیت 6 میلیارده کافران دي، دا خلک اوس هم په حکمت باندې ژوند کوي، که نه اوس به ټول لکه د ګورچنجي سره خوړلی. زموږ افغانان چې په کم نظام کې راغلي دي دا خلک یو هم حکمت چا نه پېژندی، بې حکمته مخته روان وه. د دې لوی غمیزې باعثین دوی وه. روسان زموږ د ټولو ناخوالو مسببین دي. هغه خلک د روسانو سره هغه دغه دویم عاملین دي. دا زه ښکاره اعلانوم که د چا خوا به دېږي که د چا خوښه کېږي. افغانستان کې دو آتشه کار نه و په کار، په کفري نظام کې، په الهادي نظام کې. دلته دا خاوره د دې خاورې هره خښته اسلام نارې وایي. دلته څوک نه شي کولی اسلام څخه بغیر بل شی راولي، نه شرق کولی شي نه غرب کولی شي. د دغه اسلام دپاره خدای د دې وعده کړی چې د اسلام حفاظت وکړي. ګورې دا منطق واورئ، که په دې منطق مصنف خلاصېږي چې افغانان د جنګ څخه بغیر بل شی نه پېژني، نه، زه دا وایم افغانان هم جنګ پېژني، هم سوله پېژني، هم حکمت پېژني، هم معاشره پېژني، هم تمدن پېژني، اما د اسلام پر برابر دا ټوله شان شاته غورځي، ترقي شاته غورځي. زه هغه ترقي نه غواړم چې هلته زما بیا حیا یو اوراني پکې شي. زه هغه ترقي نه غواړم چې هلته زما نوامیس ملي اسلامي نوامیس تر پښو لاندې. دا ټوله غمیزې باعثین دا روسان وه، د روسانو سره څوک ملګري وه دا ورسره وه. ډیورنډ کرښه په افغانستان کې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا د 100 کالو پورې وه. ګورئ افغانستان 2 وزارت خارجه تعمیرات درلوده. یو وزارت خارجه تعمیر شهادت د تلویزیون وړونو شاید بد ور باندې ولګېږي، دا د حکمتیار څخه په واسطه باندې ویشل شوی دی. په دې خاطر ویشل شوی دی چې هغه زموږ د ډیورنډ کرښې 100 کلنۍ هغه اسناد وسوځي. دا شعوري افغاني کړی دی.
شعوري افغاني کړی دی چې د ډیورند د کرښې اسناد چې تر 100 کاله پورې پاکستان وجود نه درلودی. زموږ د بریتانیا د هندي بریتانیا سره معاهده شوې وه په ملل متحد کې پرته ده. دا موږ راپورته کوو، پاکستان سره خبره نه کوو. پاکستان په دې موضوع کې حق نه لري چې خبره وکړي. پاکستان یعنی تاسې مولوي صاحب د دې طرفدار یاستئ چې موږ د سره خبره وکړو. یعنی تاسې د دې طرفدار یاستئ مولوي صاحب چې د افغانستان هغه خاوره چې موږ له لاسه ورکړې هغه باید بیرته د افغانستان له وجود سره ونښلول شي. دا بیرته باید موږ ته راورسېږي. دا یو. بله مسله وه د دغه بې فتح خلک چې فعلا د اسلامي امارت په نامه اسلامي امارت بلا دي د سپیو بلا دي پر دغو خلکو وګرځي. ګور یوه خبره زما د والد د تجربې خبره کوم، درواغ نه درته وایم. پاکستانیانو د منصور د ټاکنې څخه دغه ورځ هیبت الله د ټاکنې څخه په افغانستان کې داسې کارونه وکړله، د افغانستان په نظامي دلګیو کې داسې کارونه وکړله. ټوله کشره طبقه، بې تجربې طبقه، هغه خلک چې حیا عزت نه پیژندی، د سپین ږیرو احترام نه درلودی، د قوم احترام نه درلودی، اسلامي سیاست باندې نه پوهېدله، په خپل په امورو په عواقب نه پوهېده. دا خلک یې رامخته کړله. په نظامي میدانونو کې هم دا دلګي مشران رامخته کړله. هلته په سیاسي میدانونو کې خبره درته کوم دغه خلک یې راپورته کړله که راوچ فعلا په دا فیسبوکونو کې کښېنولي دي. ټوله ورځ د بېحیایي و د فحشا سبق غیر به څه نه پېژني. دا د پاکستان پیداوار دي، دغه ناکامې فاسدې پالیسي پیداوار دي. دا خلکو ته ګیله مه کوئ، دا خلک په باس کې مه راولئ، دا خلکو سره په هېڅ وخت کې خبرې مه کوئ. ډیره مننه مولوي صاحب. موږ به اوس په سټوډیو کې نوبت ورکو ښاغلي عمر جمال ته. جمال صاحب محترم سټوډیو ته ښه راغلی. تاسې خپل مایک خلاص کړئ. که کومه پوښتنه لرئ په مشخصه توګه په لنډه توګه کوشش وکړئ چې خپلې پوښتنې لنډې را مطرح کړئ او ټولو دوستانو نه مې همدا هیله ده چې خپلې پوښتنې لنډې مطرح کړي تر څو چې مولوي صاحب وکولی شي هغوی ته په لنډه توګه هغوی ته ځواب ورکړی شي. ډیره مننه. عمر جمال صاحب مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا للحق وأنطقنا به. زدي منانا یو څو پوښتنې لرم او زه غواړم چې د سره په هغې کې لږ خبرې اترې وکړم ځکه چې موږ او تاسو دلته راغلي یو په ده خاطر چې حقیقت وپېژنو او د حقیقت پېژندل صرف په سوال نه کېږي بلکې په سوال کې په مقابل کې باید څه توضیحات هم وشي. نو ستاسو په اجازه خیر دی که ماته یو 2-3 منټه زیات راکوئ. د منان په پرونی پروګرام باندې منن خپل هم یو لایف کړی و، د به کېدای شي لیدلی وي یا نه. البته جنرال صاحب هلته موجود و، جنرال صاحب ولیدلو احمد یار رامغی، خو بیا په تاسف سره چې کټ شو. بخښنه غواړم. ګورئ تاسې په خپل لایف کې نن وویلې چې منافقینو مولوي صاحب منان خپل استودیو ته راوستلی، موږ که منافقین جوړ کړه. که نه تم ناست خندل دی د تا شعور سیاسي دا ایجاب کول چې ته په استودیو کې اپشان چې بیا وایم خو خیر ته اوس غلی شه، تا سره زه نه غږېږم. مګر زما هغه ورونه ملګري سردار صاحب ورور پلار د خپل سوال وکړي د سټوډیو له ټولو ګډونوالو نه زموږ هیله ده چې د مجلس آداب مراعات کړي. تاسې کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ په سالمه فضا کې. کله چې موږ د افغانستان د مسایلو په هکله غواړو وپوهېږو او هلته د یو حل لارې ته ورسېږو، نو هلته باید موږ یو بل ته متقابل احترام باندې قانع شو. موږ یو بل باید ټول واورو. داسې نه شي کېدلی چې خبرې کوم خبره پرېږدئ چې اوس مخته لاړه شي. مهرباني وکړئ. منانا تا پرون په یوه آیات باندې استدلال وکړو. الله دې وکړي چې هغه آیات دې یاد وي. اول خو زه ستاسو نه دغه توضیح غواړم چې تاسو ماته ووایئ چې دغه آیات د څه شي په اساس راغلی ده، سبب نزول یې څه شی ده او د دغې آیات مراد څه شی ده او تاسو ولې په هغه ځای کې هغه آیات تاسو وکارولو. آیات تاسو ته به پته وي چې زه د کوم آیات خبره کوم چې تاسو بار بار تکراروئ او تاسو د خپلې خبرې په هغې باندې مبني کوئ چې ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار. تاسو وی چې ولا ترکنو چې دغه د دینه مراد داسې راتلی شي چې دغه د قطر خلک چې دي هغې رکنیت وکړو یا مایل شول او لاړل په قطر کې اول د سولې خبرې شروع کړې او نه پس ته ځان ورته مایل کړو. نو تاسو وایئ چې دوی په رکنیت باندې مبني دي. د ولا ترکنو
الى الذين ظلموا د دغه آیات به تفسیر ماته وکړي لکه څنګه چې تاسو پرون وی چې په قرطبي کې تفسیر وګورئ هغه د قرطبي تفسیر به ماته وکړي صاحب او ماته به د پرون کوم تاسو تفسیر چې ترې اخستو یا کوم ځای کې وکارولو د اغیزي اچا غونته چې دلیل به راکړي چې تاسو څنګه د داسې حالت کارولای ها وګورئ ډیره مننه عمر جمال صاحب ستاسو پوښتنه واخیستل شو په بخاري سره ورسره نور اندي زموږ څه فکر انډیوال دا خبره وکړله چې تا کوم آیات ویلې دغه تفسیر پوښتنه وکړله او دغه خبرې به کړي کنه قبل خبره وکړله بله مولوي صاحب هو همدا خبره وه ګوري الله تعالی په قران کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار دا قران په دې ښکارا الفاظ باندې موږ ته یو راهنما دی موږ ته وایي تاسو رکنیت مکوئ رکنیت څه ته وایي رکنیت وایي چې د کافر سره د صلح وړاندیز کول او هغه پسې ډیر اصرار کول ما دا خبره وکړه انډیوالانو ته ما دا خبره د نن څه نه ده کړې ما دا خبره شاید 8 کاله مخکې د قطر دفتر خلاصېدی یا خلاصوی وو یو کال 2 کال تیر شوی وو ما دا خبره ورته وکړله چې تاسو پاکستانیانو خطر ته واستولاست دا په ډیر غټ گیم باندې تی روان سولاست تاسو د دې گیم سر نشئ استلای تاسو د دنیا په چلول نه پوهیږئ چلول د دنیا ډیر سخت دی هغه دنیا ول تزول منه الجبال د کفار مکرونه دومره زیاتی چې دغه غرونه پورته کوي دا آیت می هغه وخت ورته ویل دی چې لا ترکنو الی الذین ظلموا تاسو رکنیت مکو یا خلکو تاسو ظلم کړی دی ظلم زموږ سره څنګه نه دی سوی زموږ ګوري د زموږ په دې شل کال انقلاب کې امریکایانو چې په دنیا کې کوم تخنیک وسیله درلوده پر موږ استعمال شول کوم بیزتیان چې زموږ سره کېدل امریکایانو وکړل دا رکنیات قرطبي تفسیر کې وایي دا پیشنهاد د صلح او هغه کافرانو ته کول دي او دغه په ډیر اصرار کول دي ګوري مذاکرات په اسلامي میدان کې په اسلامي معاشره کې د صدر اسلام تر اوسه پورې همیشه د پر په دروغ کسانو سوي و دا تاسو اتیا کور سل کور دلته د نرو شجو پیلګو مړو شي تاسو د څه لپاره قطر ته بیولې دي الته د قطر د ساحل په سمندر ساحل باندې ګرځي الته په لوکسو پانتونو کې سبکان وایست الته شجو نره ته ملاس زره درهم قطري حواله دي د امریکانو په خوښه باندې رکنیت دغه توایي چې تاسو سل کور ولوسل معنا دا چې امریکایانو مرستاسي هر خبره منو دې ته رکنیت وایي الله وایي دا رکنیت ما کوي تاسو ور در رسیدي فتمسكم النار تاسو ور در رسیدي ګور از موږ ګوانتانامو خلک په څه بیزته سوي دي ته دې غړ ظلم چیرې وو د دوه د فرض په کارو چې موږ امریکایان ورې لاکړله د خلک یې موږ ته په افغانستان کې راکړي وای چا دا خبره ورسره ومنله چې زموږ انډیوالان د ګوانتانامو څخه بیا راځي بلته په قدر کې نظر بنده کیږي ما ته خپل د ګوانتانامو خلک وای چې موږ خپل د ټلیفون اختیار نه لرو ته چې خپل د ټلیفون اختیار نه لري دلته د دې لپاره ایستله چې تا ته ډالر درکړي پیسې او لوکس موټر درته درکړي وان الانسان لا يطغى ان راه استغنى انسان سرکشه کیږي چې د قطر سواحل وویني انسان سرکشه کیږي چې د روسیا د مسکو لته شدي وویني انسان سرکشه کیږي چې د تهران تومن وویني دا تومنو باندې په دې روبلو باندې په دې ډالرو باندې په دې د قطر په سواحل باندې په دې لوکس تعمیرانو باندې موږ امریکایانو سر کړلو دا خلکو د دې لپاره سر کړو چې موږ عقیده واخلي زموږ څخه د غره ژوند توان واخلي دا خلک یو په غره کې شپه نشي کولای دا خلک یو غره ته نشي راختلای د اسلامي نظام لپاره نن تراسه ته د چا سره معاشره جوړه ته د چا سره حکومت جوړه په کوم اصول جوړه ستا خو ټول نوامي ستر شو لاندې سو اسلامي نوامي ستر شو لاندې سو ستا خو د عزت او د غرور خلک دغه د سیسې په قرباني کې لا ختم سوله دا آیات چې ما تاسو تفسیر کوي وروره الله وايي تاسو رکنیت مکوئ رکنیت دغه ته وایي ګوره رکنیت مذاکرات په درو کسانو کیږي دوی دلته سل کور ورستري دي دا یو رکنیت دی بل رکنیت دا دی ونوتیوکم فی بعض الامر دا کفارو ته وایي موږ تاسو سره په بعض کارو کې متابعت کوو دا عین هغه صدر اسلام کې منافقین و چې مشر یهود ته بیا ویله موږ تاسو بعض خبرې منو دا ټول کارونه دا ټول رکنیتونه دي چې خلکو کړی دي نو مننه مولوي صاحب دې موضوع مول سر خلاصوي تاسو ته وایي بله ډیره مننه مولوي صاحب تاسو اصل کې د افغانستان کې هغه خلک چې په افغانستان یرغل راوړی یا په افغانستان کې په جګړه بوخ دي تاسو په اصل کې لاغوي سره د مذاکراتو په لوینه یاستئ او که تاسو مطلب دا دی چې مذاکرات د افغانستان په خوره
په آزاده خاوره یا د افغانستان په کلو ولسونو کې له دوی سره شوي وای او کنه تاسې په ټوله کې له دوی سره د مذاکراتو او د صلح طرفدار نه یاستئ یا ستاسې د صلح او د مذاکراتو لپاره ستاسې شرایط دي؟ الله تعالی په قرآن کې وایي جنه وللسلم فجنح لها، که چیرې دوی صلح ته میلان وکړي تاسې ور میلان سئ. میلان کېږو، مذاکرات په 3 کسانو کوو، مذاکرات د غره په سر هم کوم، مذاکرات دنیا په کونج کم کوم، اما په 3 کسانو کوم. زه پیلغو مړو شو د مذاکراتو نه ورولم، زه 100 کوره نه ورولم. 100 کوره ورستل د دې دا معنا ده چې موږ تاسې په درشل کې پریوزو، موږ تاسې د سپین ماړی و چوکاټ ته سجده کوو، موږ د تهران و چوکاټ ته سجده کوو، د روسیې و چوکاټ ته سجده کوو. 100 کسه 100 کوره په مذاکراتو کې تلل دا د رکنیت په معنا ده. دا کفارو ته دا وړاندیز دی چې موږ تاسې هره خبره منو. د صلح طرفداران موږ یو، صلح موږ غواړو. ګوري امریکایانو ته موږ دا خبره کوو وان جنه الاسلام فجنح لها، موږ تاسو سره صلح کوو، صلح پر میدان کوو، صلح د خپل پرداشتو پر وطن کې کوو، په افغانستان کې کوو. د چا وساطت نه غواړو، هیڅ چا د خالد پاغه کې نه غواړو، د چا ګټه مټه زه نه مراته وم. پاکستان پرېږده خپل کار یې پرېږده، ایران پرېږده خپل کار یې پرېږده، روسیا پرېږده خپل کار یې پرېږده، امریکا پرېږده. دلته خپل په وطن کې خپل په افغاني اصولو باندې کښنم، افغاني اصولو، افغاني دود او کلچر انانه باندې کښنم. په دې وطن کې زه سوله راولم. په دې کې به خامخا د پنجابیانو د کوچ لو کوچ دو څه به ورکړه څه به اخلي، اما دا به زه د افغانانو سره کوم، دا به زه د پاکستان سره نه کوم، د روسانو سره نه کوم، د امریکا سره نه کوم، د ایران سره نه کوم. دا ځوان په افغانستان کې باید وسی. ډیره مننه مولوي صاحب. محترم ظهیر بارکزی صاحب، تاسو کولای شئ چې خپل پوښتنه په لنډ ډول مولوي صاحب نه مطرح کړئ؟ سلامونه وړاندې کوم. اول تاسو ته قربای است زما غږ درځي د خیر سره؟ بله بله او ډیره مهرباني او تاسو غږ راځي، مهربانه شئ. سلامونه اول تاسو ته وړاندې کوم، ورپسې مولوي صاحب عبدالمنان نیازي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او نورو لیدونکو ته ټولو افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم چې زموږ ستاسو لایف ګوري. د مولوي صاحب عبدالمنان څخه زما 4 پوښتنې دي او خدای دې وکړي چې مولوي صاحب دغه یاداشت کړي او ما ته جواب راکړي. ډېر ځوانانو په زړونو کې دغه پوښتنې راګرځېږي. لومړی پوښتنه مې د اماراتو په اړه باندې ده چې کوم امارات په قطر کې ناست دي او هغوی اکثره ادعاګانې د بعضو بریدونو ادعاګانې په خپله غاړه باندې اخلي. د شهید اتل جنرال صاحب عبدالرازق په اړه باندې مې هغوی اکثره په خپلو پلویانې او د هغوی د ادرس نه خبرې کوي چې موږ شهید جنرال عبدالرازق د ملر په غېږ کې په شهادت ورسولو، اما موږ افغانانو ته مسلمانانو ته سوال پیدا شوی دی چې ولې ملر ژوندی ولاړی او شهید جنرال عبدالرازق په دغه ښار کې په دغه کور کې په شهادت ورسېدی. یو سوال کومه. دویمه سوال دا دی چې د بندیانو په اړه زه خبره کوم. اکثره طالبانو هغه امارات چې په قطر کې ناست دی او ملا برادر او نور ستانکزي په نامه باندې او نور اشخاص د هغوی ملګرتیا کوي او په رهبریت کې قرار لري، اکثره بندیان افغان، اردو، پولیس او نور کومنډویانې دوی نیولي دي او د پاکستان حکومت ته تسلیم کړي دي چې حتی موږ داسې منبع هم لرو چې دوی دغه سرتیري د پاکستان حکومت او نظام ته تسلیم کړي دي، د پاکستان فوج ته تسلیم کړي دي. آیا اسلامي امارات په خپلو پښو ولاړ نه دی چې دوی دغه خلک د پاکستان فوج ته تسلیموله؟ دویمه پوښتنه زما دغه ده چې بعضې طالبان کله، دا دریمه پوښتنه ده، بعضې طالبان چې د حتی د کابل د پلچرخي څخه او یا د کندهار د میدان یا د هلمند د بندیخانو څخه یا د افغانستان د نورو بندیخانو څخه د صلح د مذاکراتو د تړون په نامه باندې خلاص شوي دي، دغه بندیان اکثره پاکستان ته تللي دي او په پاکستان کې موږ خبر یو چې دا بیا هم د پاکستان د حکومت د خوا څخه شکنجه شوي دي، تهذیب شوي دي او د دویم بار دپاره جګړې ته راویستي دي او جګړې ته راځي. څلورم سوال زما دا دی د تاریاکو په اړه باندې، آیا په کومه هلمند، روزګان، زابل او کندهار کې او حتی فراه، نیمروز او دلارام پر دغه سیمو باندې د اسلامي اماراتو زیات شتون په مواد مخدر، تاریاکو، هیروینو، کریسټالو باندې دی؟ په دې اړه باندې که تاسې دوی حتی دوی دغه ردوي د اسلامي امارات چې ملا ذبیح الله مجاهد او نور اشخاص ویندوینه کوي، دوی دغه ردوي چې موږ په تاریاکو کې رد دغه نه وي، ښکېل نه وي او نه د تاریاکو سره موږ کار لرو. په دغه اړه باندې که تاسې چیرې دغه ولس ته وضاحت ورکوي په عموم ډول باندې، خاص د جنرال صاحب عبدالرازق په اړه باندې. مننه کوم صاحب. ډیره مننه، ډیره مننه بارکزی صاحب، ډیره مننه. کور دې ودان. مولوي صاحب تاسې پوښتنې واخیستلې؟
بله مننه بارګزی صاحب. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ځوانانو ته ډېرې درنې هیلې او ډېرې پیرزوینې وړاندې کوم. افغانستان ځوانانو، د افغانستان مشرانو، د افغانستان راتلونکي نسل لږ هوښیار سي، لږ راپوه سي، لږ رابیداره سي، لږ ګیلې او شکوې بالا د افغانستان د شرایطو د خلکو د مجبوریتو څه مه کوئ. ګوري موږ تا ته خبره کوم. زه دا نه وایم چې زه نن د هغه اسلامي امارت را جلسه وایم، نو زه داسې منطق اوس کاروم چې هغه پخوا به ما هلته نه ویلی یا به ما نه درلودی. افغانستان ته چې پاکستان ته چې موږ واوښتلو اولې ورځې ته ما دا خبره کوله چې پاکستان او موږ مجبوریتو سره نیولیو. پاکستان دا مجبوریت لري چې پیسې زموږ پر سر غواړي پیدا کړي. موږ دا مجبوریت درلودی چې د ناټو څخه ولاړلو د پناه ځای مو نه درلودی. د دې دوه مجبوریتو څخه موږ ځان ته معقولو مجاهدینو، رهبري مجاهدینو، سیاسي مجاهدینو خپل استفاده وکړله. موږ پاکستان خاوره د ناټو خلاف استعمال کړله. د پاکستان پیسې مو استعمال کړلې. څونې پیسې چې موږ پر سر اخیستې، $100 میلیون به موږ ته راکوله چې موږ ناټو په وهله. دا چې اوس امریکا په دې عقل نه پوهېږي، خدای عقل نه دی ورکړی. زه د کومې ورځې چې پاکستان ته داخل شوی یم، تر دغه وروسته چې راوتلی یم، دا خبره ما کړې ده چې دلته زموږ ټوله پلان پروګرام دا د پاکستانیانو په خوښه، په مشوره او په تایید باندې روانو. د جنرال عبدالرازق په موضوع کې زه ته خبره وکم چې ولې ملر نه ویشتل کیږي. دا خبره چې ملر نه ویشتل کیږي، افغانۍ ویشتل کیږي، افغانۍ ولو که کافر بولي دوی، ولو که کافر بولي، اما تر جنرال ملر کافر نه دی. تر جنرال ملر د دې وطن د فرهنګ څخه مخالف نه دی. دا شعوري ویشتل کیږي. شعوري څوک ولي؟ شعوري دلته فدایي نسته څوک ولي؟ دا خلک دي چې د پاکستانیانو په لمسون دلته راغلي وه. د دوه د پاره لاسپیکران څوک دي؟ دغه د قطر خلک دي. دوه د پاره بل فکر نسته لکه دغه اوس فعلان چې په فیسبوکو کې ګرځي. دا ټوله د آیسای د شبکې لاسپیکران دي. دا لاسپیکران شبکې آیسای خپل د پاره په هندوستان کې هم لري، دا په ټوله دنیا کې لري. کم عمل چې پاکستانیان خپل په خلکو باندې ځای کوي، لاسپیکران و دغه ته ورکوي، بیت الله ته ورکوي چې ته پکا ته دنیا ته دا اعلان وکړي دا کار ما کړی، زه مجاهد یم، ما دا توره ووله په افغانستان کې. دا یوه خبره. بله خبره، دغه ورور زما په ځین کې لږ راته پاتې شو چې بله زما پوښتنه ده چې په کوم شي پر برابر باندې وله د بندیانو پر مسله وه که نه. بندیانو موضوع دا اوس چې فعلان راغلي دي یا بل پاکستان ته تللي دي، دا خلک دا د وخت څخه آزاد نه وه. دا د پاکستان د امریکا په یو ګیم کې، په یو دسیسه کې را خلاص وله. دا د دې دپاره وه چې دغه قطري خلکو ته، دا خلکو ته پاکستانیانو امریکایانو یو د خوب ګولۍ ورکړله. دا یو اغفال دی. دا اغفال د دې دپاره وکړله چې دا خلکو ته وویل چې موږ ته بندیان رایله کړله، اوس نو راسې موږ ته امتیاز راکړئ. دوی ته امتیاز ورکول دا دي چې باید مکمله د دوی دغه موجوده دیموکراسي ورسره کښېني، ورسره ومني، او دا به ورسره مني. دا به پاکستان په مني. دا پاکستان امریکایانو ته اوس فعلا په منطقه کې بل ملک نه دی پاته. امریکا به مجبوري پاکستان خبره به مني. ډیورنډ کرښې باندې چې اغزن تار اوس تېرېږي، زما خبره واورئ، دا به خامخا امریکا ورسره منلي. امریکا به د دغه قطریانو د تبادلې د دغه معاملې په نتیجه کې به دا ورسره منلي. دغه فعلا اغزن تار شو دی په د 100 کاله کې تېر نه کړی، اوس یې تېروي په دې خاطر باندې چې وایي ما قطریان درته کښېنولي دي. زه قطریان د دې دپاره کښېنوم دا کابل ته درولم، په دغه شرط به ما ته ډیورنډ کرښه راپرېږدئ، په دې به زه اغزن تار تېروم. دا ټوله موضوع چې ده دا پاکستانی ګیم دی. دا بندیان د هغو ګیم دی. بندیان زموږ وروڼه دي، خپل کورو ته دې لاړ شي، خو په یو چال کې راغلي دي، په یو ګیم کې خلاص شوي دي. هغه بیا دوی خپل کار دی چې بیا جنګ ته راځي، بیا د پاکستان په دا جنګ کې اوسېږي. پاکستان په جنګ کې په دې معنا چې موږ د 15 کاله بعد محمد عمر اخوند چې شوی دی، زموږ د موجوده جنګ، زموږ توپک، زموږ ټاک دا مذهبي، دا اسلامي جنبه نه لري، دا اسلامي صبغه نه لري، اسلامي رنګ نه لري. دا فعلا د منطقې د منطقې د ملکونو د ګټو د ساتندوی لپاره استعمالیږي. زموږ کشره طبقه چې په غرو کې اوس ګرځي په دې عقل نه ده پوه. زه دوی ته په ټلیفونونو کې ما تېراونکي خبره ورته کوم چې تاسو خپل په مشرتابه نه یاست خبر، تاسو د اسلام په اصولو نه یاست خبر، تاسو په اسلامي سیاست اوس نه پوهېږئ، تاسو په دې نه پوهېږئ چې زموږ مشران دا اووه کاله په قطر کې څه لپاره ناست دي، دا چا کښېنولي دي. مذاکرات به په 15 ورځې کې خلاصېدله. 2 کاله تا مذاکرات لیدلي، 2 کاله تاسو له کورو ته د امریکا ډالر تنخواه حواله لیدلې. دلته په 15,000 روپۍ باندې د امبستګۍ یو مسلمان دهقانکاره وژنې،
وای تا د امبستکۍ پیسې خوړلې دي هلته طلا زره درهم قطري خوري تا ته روا دي اما دلته که د افغانستان دولت یا د امریکا د مرسي کومک 15,000 یو کور ته ورسېدلې هغه کور والا راباسي هغه ولي یا پیسې په زوره ورڅخه وای تا ته ناروا دي دا یو بام د هواوي دا په اسلام کې نشته دا چا جوړ کړي دا پاکستاني پالیسي جوړ کړي دي نو دا بندیان خپل په اختیار نه دي که پاکستان یې استعمالي که بیا خپل ځانونه استعمالي هغه د دوی کار دی افغانستان په زوره جوړیږي په خواستیو په درزاري نه جوړیږي زور به کوو ان شاء الله د دې ملت د اسلام غرور به دنیا ته راولو بل پښتنه دی انډیوال څه شو مولوي صاحب د دې ملګری پوښتنه په اصل کې داسې وه چې د پاکستان حکومت هغه طالبان چې له زندانونو نه خلاصېږي بیرته پاکستان ته ستنېږي چې کورونه یې هلته دي البته بیا د پاکستان حکومت هغوی تهدیدوي کړوي او زوروي بیا یې جنګ ته آماده کوي تاسې دې ځوانانو ته چې د زندان نه خلاصېږي او بیا پاکستان ته د زور له لارې جنګ ته رهبري کوي تاسې هغوی ته څه پیغام لرئ چې څنګه کولی شي ځان د پاکستان له دې چال نه وساتي کېل نه شي زما خبره دوی اوري که اوري بیا واوري وروسته بیا واوري زه به انشاءالله دا ټوله دنیا ته ورسوم افغانستان جنګ د ملا محمد عمر اخوند شهادت وروسته د ناټو د ماتې وروسته په افغانستان کې اسلامي صبغان نه لري دا فعلا د ګټو جنگ دی څوک د ایران لپاره کوي څوک د پاکستان لپاره کوي څوک د روسیې لپاره کوي دا خلک ټول فعلا د بل په جال کې استعمالېږي زما خبره دا بندیان واوري زما سره راسي مناظره دی وکړي راسي ما سره خبره وکړي زه دا خبره ورته کوم چې د پاکستان د منافعو لپاره وژل کېدل دا نه ده پکار دلته راځي خپل د وطن د ګټو لپاره مړه شي خپل د وطن ګټې وساتي خپل د ډیورنډ کرښې موضوع چې د حل کوي خپل وطن لاسته راولي دا زموږ هدف دی نن دا وطن نن زموږ دی نن زه دلته ګوره د ایټالویانو پر سر ناست یم زه دلته ما د ټول د غرب پر سر ناست یم ټوله دنیا مو ماته کړې ده راځي خپل وطن صاحب شي بالا د پاکستان د ایران د روسیې د امریکې په خبرو ته غوږ مه ږدئ دا زما پیغام دی ځوانانو ته هغه طالبان چې فعلا د بندو څخه راخلاص شوي دي بس دا خبره ده ډیره مننه مولوي صاحب ډیره زیاته مننه اوس به نوبت ورکو د افغان ولسي غورځنګ مشر ښاغلي فهیم نه مهرباني همدومره وه مولوي صاحب اوس نوبت ورکو د افغان ولسي غورځنګ مشر فهیم وردک صاحب ته وردک صاحب تاسې کولی شئ چې د مولوي صاحب نه خپله پوښتنه البته په ډیرو لنډو ټکو باندې چې نورو دوستانو ته هم وخت ورسیږي ډیره زیاته مننه تر هر څه د مخه تاسې ته مولوي صاحب منان نیازي ته د تاسو د خپرونې ګډونوالو ته او د عامونه تر اباسینه د بشپړ افغانستان درنو عزتمندو غیرتي دردېدلو کړېدلو بچیانو ته ورونو خویندو ته د زړه له کومې درنښت او وعلیکم السلام سلامونه وړاندې کوم ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د طالبانو د تحریک لومړي ویاند مهرباني وردک صاحب منان نیازی صاحب هغه د تحریک د سپېڅلو مبارزینو نه دی چې دوی هغه جپپیو چنګیزي ځناور لکه شامپاغ جامپاغ جپب دوستم و محقق و خلیلی و مزاری و د موږ د ناموس لوټونکي زموږ د خویندو میندو د تیغ وڅونکي تر کولابه وزغلول منان نیازی صاحب د طالبانو د تحریک د سپېڅلي تحریک هغه وخت سپېڅلی تحریک و د هغه سپېڅلي تحریک لومړی ویاند دی د منان نیازي صاحب د غږ د ایمان د جذبې هغه ټکی ټکی غږ زما په غوږو کې اوس هم انګازه کوي چې هغه تحریک راپورته شو د هغه نه څه جوړ شول په کوم احساساتو په کومو وینو او د کومو پښتنو نه را جوړ شو او اوس چې شی ته جوړ شول زما منان نیازي صاحب نه لومړی پوښتنه دا ده زه څلور پنځه پوښتنې ته لرم دا یاداشت کړه مهرباني دا یاداشت کړه ځکه دا خبرې موږ په میډیا ډېرې کړې دي
زه غواړم چې د پوښتنه وکړم چې هغه د طالبانو د سپېڅلي تحریک وروسته سپېڅلتیا یې ولاړه دی خپله اوس خپله یې ووایي چې جنګ اسلامي صبغه یې د لاسه ورکړې ده د ګټو جګړه شوې ده. لومړی پوښتن منان نیازی صاحب دا ده چې تاسو چې کله کابل ونیولو تاسو ولې شامپغ جاپاپ نجیب محاکمه نه کړ؟ د شوروي مرتد او فاشست پوځ غلام جنایت کوونکی فرعون او فاشست نجیب تاسو ولې محاکمه نه کړ چې اعدام هم کړ؟ آیا هغه کسان اعدام کړ چې دوی د خاط کسانو د خاط پروتوکولیانو د نجیب صاحب زناوې کړې وې لواطتونه یې کړي او قتلونه یې کړي وطن خرڅۍ مور خرڅۍ یې کړې وې هغوی ووژله چې د دوی رازونه پټ شي او که دا د آیسای دسیسه وه او که ستاسې د رهبرۍ نه فرعونیت جوړ شوی و. دا لومړی پوښتنه ده. دویمه پوښتنه منان نیازی صاحب دا ده ځان سره یادداشت کړه چې کله چې شر و فسادي اشرار جپپي او چنګیزي ځناور تاسې تکولابه تیر کړل ولې د طالبانو عالی شورا د کوزې پښتونخوا د کوز افغانستان د محکوم افغانستان د خپلواکۍ لپاره د جهاد اعلان ونه کړ؟ تاسې ولې د پنجاب مرتد و فاشست پوځ د کوزې پښتونخوا نه د شړلو لپاره یو یرغلګر مرتد او ظالم فوج ونه منلو او هغه هم ولې د دې خاورې نه په شړلو باندې مجبور نه کړ او ملت هم ولې د جهاد لوري ته راونه بللو؟ تر نن هم دا کار نه دی کړی. دا دوهمه پوښتنه ده. دریمه پوښتنه دا ده چې تاسو وایئ چې ملا عمر یې شهید کړ. زه غواړم چې تاسې نن د ټول بشریت ته دا ووایه چې ملا محمد عمر مجاهد د طالبانو د تحریک مشر چې وروسته یې په افغانستان ننګ ونه کړ په بن لادن او په القاعده یې ننګ کړی هغه چا څه وخت او په څه ډول شهید کړ؟ دریمه پوښتنه. څلورمه پوښتنه دا ده چې تاسو خپله په خپلو خبرو کې دا یادوري وکړله چې د پنجاب مرتد فاشست پوځ زه د پاکستان نوم نه اخلم ځکه یې نه اخلم د کفري هېواد دی زما غاړه پې بندېږي ځکه زما په خاوره باندې جوړ شوی دی زموږ خاوره یې ورکړې ده حلال په حرام اړولی دی حلالو ته چې زه حرام ووایم خو زه هم کافر شوم پې ځکه د کفري نوم نه یادوم. د پنجاب مرتد فاشست پوځ چې تاسو ته $100 میلیون درکول د اسد درانی او د پنجاب د مرتد فاشست پوځ د جنرالانو د خولې نه په انګلستان کې په پوهنتونونو کې په خصوصي مجلسونو کې ماته اورېدلي دي چې هغوی وایي چې د طالبانو تحریک ته چې کومې پیسې د پنجاب مرتد فاشست پوځ ورکولې دا ټولې پیسې د CIA او امریکا نه دي ورکړي دا د هلمند د مخدره موادو د ګټې پیسې دي چې هغه به د هلمند قومندانانو ورته راوړلې CIA به د دوی ټوله ساتنه کوله د دوی په سر به ډرون الوتکې ګرځي اوس هم ګرځي او دغه پیسې بیا دوی به خپله ګټه اخیسته CIA ته به خپله ګټه ورکوله او $100 میلیون یا مثلا $500 میلیون یا $100 میلیون تر $100 میلیون پورې د دوی پیسې به د طالبانو د وسلو پیسو درملونو روزنو کورونو کرایې سفرونو موټرسکیلونو او حتی د بهرنیو سفرونو لپاره پیسې ورکولې په دې کې تاسو څه رڼا اچولای شئ؟ او زما پنځمه پوښتنه دا ده چې تاسو هر وخت دلته خبره کوئ چې د ازبکستان د مجاهدینو د تاجکستان د مجاهدینو د روسیې او د چین د مجاهدینو تاسو ساتنه کوئ آیا همدغه د تاجکستان او د ازبکستان او د چچنو د روسیې او د چین د شنجان چې خلک سینکیانګ ورته وایي د فرغانې د مجاهدینو پورته کول آیا دا د CIA او پینټاګون خپله پروژه نه ده؟ تاسو فکر نه کوئ چې تاسو په ناپوهۍ کې د پینټاګون په پروژه کې د دوی لپاره بطن جوړ شوی؟ ډیره مننه وردګ صاحب. او اخري پوښتنه دا ده خیرالنډه کوي
آخري پوښتنه دا ده چې آیا زه تاسو سره بیخي په دې موافق یم، په دې باندې ما تحلیل کړی، څېړنه مې کړې ده چې د قطر دفتر دا د پینټاګون پروګرام دی. آیا تاسو داسې فکر نه کړی چې پینټاګون اوس د وړو وسلو دپاره پیسې نه لري، د سترو وسلو د استعمال لپاره طالبان په 5 برخو ویشي او یوه برخه به کابل ته راولي، یوه به ته ولایتونه ورکوي، یوه به تاسو غوندې د آسیا د داعشانو د ساتنې دپاره جوړوي او یوه ډله به په داعش منډي تر څو بیرته جګړه را ګرمه کړي او د جګړې په ګرمولو کې د سترو وسلو د استعمال لپاره لاره برابر شي. ډېره مننه وردګ صاحب. خپلې وسلې استعمال کړي تر څو سوریه غوندې افغانستان کې چاپیریال برابر شي. ډېره مننه وردګ صاحب. یو وړاندیز دا دی چې منان نیازی صاحب، آیا ته حاضر یې چې د طالبانو د افغان وژنې، د پښتنو د نسل وژنې په پښتنو باندې ګزار، په افغانانو باندې ګزار جنایت ومنې او د هغو عاملین امرخیل صاحب دغه شپږ پوښتنې زه فکر نه کوم چې مولوي صاحب هغه قسم نیولي کلن ناورین. ډیره مننه وردګ صاحب، ډیره زیاته مننه تاسو نه مولوي صاحب. په ډیره بخښنې سره چې موږ فکر کوو د وردګ صاحب پوښتنې به لنډې مختصرې به وي، خو هغوی لږه تبصره اوږده کړله. تاسې د دوی پوښتنې ځان سره اخیستي دي، څه ورته ویل غواړئ مولوي صاحب؟ نه، تا اول سوال زما ولا یې شو، خبره ډېره اوږده شوه. وردګ صاحب ته زه سلام وایم. او اول سوال د فکر کوم د ماضي په هکله و، او موږ غوښتل چې د ماضي په مسایلو ډېرې خبرې ونه کړو او راتلونکو مسایلو ته او هغه مسایلو باندې بحث وکړو چې اوس روان دي. د دې یوه پوښتنه د ډاکټر نجیب مربوط وه چې هغه د دې جګړې د ډېر ابتدا مسله وه. ویل چې ډاکټر نجیب ولې تاسې کله چې کابل ونیو ولې تاسې ډاکټر نجیب ونه واژه؟ مننه وردګ صاحب ته زه ډېر سلام وایم. ټول وردګ قوم ته احترام لرم، غیرتمند قوم، باعزته قوم، پوه قوم، ویښ قوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم وروره، د افغانستان اسلامي امارات سپېڅلی حرکت و، خودجوش حرکت و، د افغانانو د زړه حرکت و، د افغانانو د مظلومیت حرکت و، د افغانانو د مظلومیتو د اسویلیو آواز و. دا حرکت یقینا واقعي حرکت و. کوم وخت چې موږ کابل ته ورسېدلو په لنډو به دا درته ووایم. افغانستان لکه تا چې وویله، افغانستان اسلامي امارات مجاهدین هغه سیاسي تجربه، هغه سیاسي تدبیرونه خپل د اموراتو د کارو دپاره په هغه اندازه باندې نه درلوده لکه اوس چې د 20 یا 25 کاله بعد یې ترلاسه کړلی. هغه احساسات، هغه جذبه چې د شوروي کمونیزم یا د الهادیانو یا د دهریانو خلاف احساسات، جذبې اسلامي امارات مجاهدینو، قمندانانو، جهادي خلکو درلوده. هغه خلکو دې ته نه وکتل چې د خلک په داسې محکمه کې محکمه سي چې د ټولو جنایات یې راوسپړل سي، د ټولو جنایات یې بربند سي، دا ظلمونه یې دنیا ته ورښکاره سي. هغه ظلمونه چې د خلکو د دې شوروي اتحاد پخواني دهري نظام کې دا خلکو په افغانانو پر سر باندې کړي وه، دا دنیا ته ورښکاره کړي. زما نظر، زما تجربه او زما معلومات په دې خاطر دي چې زموږ دغه سړي اعدامول یا پر اریانا چوک اندازړول دا شعوري دی نه وه چې د بل چا یو تحریک یا یو حرکت چې موږ ته یې ویل چې دا بدون د محاکمې دا وځړوي. دا د افغانانو یا د طالبانو او د بې تجربګۍ وجه وله چې دا سړی په دار وځړوي او پالني محکمه کې محکمه نه کړلی. بل څه سوال و؟ بله پوښتنه مولوي صاحب دغه په هکله وه، ما دلته ځان سره یاداشت اخیستی و. ښه، دوی ویل چې د ملا محمد عمر مجاهد د مرګ په هکله یې پوښتنه وکړله چې د هغې وضاحت تاسې خلکو ته ورکوئ. کسان چې تاسې په دې هکله مخکې تبصره وکړله، زه وایم هماغه ستاسې پخوانۍ تبصره به ورته کافي وي. دوی کولی شي چې برنامه بیا له سره وګوري، تاسې په دې هکله ډېر کامل وضاحت ورکړئ. محمد عمر د شهادت محمد عمر د شهادت په باره کې د پاکستان په لاس باندې ما پیشګویي کړې وه 10 کاله دمخه چې محمد عمر به شهیدوي. د یو دلیل د دې د ثبوت دپاره دا ده چې محمد عمر و کورنۍ ته په 10 کاله په دوران کې 2 لک روپۍ پر یوه ځای نه ورکولې، اما په یو وار 2000 لک کالدار یې دا کورنۍ ته ورکړلې چې ته به غږ نه کړې چې محمد عمر مړ دی. او دا موضوع 3 کاله پټه وساتله. دا د دې موضوع پټ ساتل او دومره پیسې په دې موضوع مصرفول دا دلیل دی چې دې موضوع کې ایسای شبکې مکمل لاس درلودي د دې محمد عمر اخوند مرحوم رحمه الله د شهادت په مسله کې.
او بل پوښتنه دا و مولوي صاحب چې تاسو بله د کوم ازبکو د چیچن د ازبکو چیچنو د یغور د جنگیالیو د پاره سرپناه یاستئ تاسو ته دا خبره راجع کړه چې تاسو ویلي زه دوی ته پناه ورکوم دوی زما سره دي او دوی تحلیل دا و چې پینټاګون غواړي طالبان یا د طالبانو اسلامي تحریک په څو څانګو وویشي چې یوه برخه یې هلته په قطر کې کېنولې بله برخه یې هلته تاسو ته درسپارلې. اوس مننه وردګ صاحب کور ودان ستا د دې عمیق سوال څخه خبره دا ده زه خبره تاسو وکم د قرآن او د اسلام نفاذت دعوا الله خپل کړی دا وینا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله په مقدم ځکه باندې دا انسان چې خلیفہ ګرځولای دی او د خپل د دین چې د دین غوړه دین پر مقدم ځکه انسانیت را لېږلی دی محافظ یې دغه انسان دی. دا انسان د دې قرآن د دین محافظ دی. دا چې په کوم شکلونو په کوم ظرفونو کې دا د دې دین محافظت کوي هغه الله خپل جوړي. ورې ما خبره واورل موږ صاحب موسی علی السلام د بنی اسرائیل په قوم کې پیدا شو. فرعون اعلان وکړ چې زه د بنی اسرائیل خوب لیدل او چې بنی اسرائیل کوچنی به پیدا کیږي زما بچی زما ژوند به دغه پلاس باندې ختمیږي. الله تعالی ګوره کم ظرفیت جوړي الله تعالی موسی علی السلام چې پیدا کیږي دا ورودینل ته د مور وراچی الله تعالی واه ورته کوي دا د فرعون کور ته ورولي. هغه فرعون دا کوچنی په خپل کور کې 40 کاله ساتي 40 کاله بعد راوځي قبطي په چپلاخ وای مړ کیږي ځي مدین ته 10 کاله په غری کې هلته شپنی کوي هلته الله تعالی ودته حکمت او علم ورکوي بیرته راځي فرعون ته وای کلمه وای واحد لا شریک خدای ومنه هغه څه ورته وای علم ربک فینا ولیدان ولبست فینا من عمرک سنین ته په موږ کې کور کې تربیه نسوه تا نور په کور کې کلونه تیر نه کړه ته څنګه ماته دا تربیه راکړه. ګوره که په هغه وخت کې سړی دا خبره وکړي چې موسی د فرعون په کور کې تربیه سو 40 کاله د فرعون حرامه ډوډۍ نه وزمبله خوړلې وه دا څنګه کېدای شي دا سړی د نبي سي که په دغه زموږ په زمانه کې دا خلک هلته موجود وای ټول به دا اعتراض کولی. ازبک مجاهد تاجک مجاهد او د روسیې مجاهد د چین مجاهد دا د دوه زه کوربه یم زما افغانان کوربګان دي زه چې اوسام بن لادن پر سر مې افغانستان د لاسه ورکولی دا خلک زه شعوري نه دا زما په کور کې پاتې سوي دي اوس هم پراته دي اوس هم په غورماش کې دي اوس هم په روزګان کې دي دا اوس هم د افغانستان په نورو ځایو کې دي دا خلک زموږ د کور میلمانه دي. افغانانو دود و عنعنه او کلچر را دی چې میلمه بته خپل دښمن ته په لاس نه ورکوي. دا چې ما خبره کړی چې دا زه دلته ساتم په دې خاطر یې ساتم امریکا ته هم دا خبره کوم. بله خبره دا درته وکړم امریکایان د الله تعالی په قرآن په رڼا کې الله وایي دا عقل نه لري. امریکانو که عقل درلودی 20 کاله دلته نه پرګونډو کېدله. امریکانو که عقل درلودی په منطقه کې نن فعلا د روسیې و د ایران و د چین و د پاکستان و دغه موجوده پالیسیو ته په ګوډو کېدلی به نه. امریکایان دومره ظرفیت نه لري چې دلته دي یوه ډله د طالب د CIA د داعش په نامه باندې جوړه کړي یوه ډله دلته د قطر په نامه باندې جوړه کړي. دا کم خلک چې په قطر کې کښېنولي دي دا هغه اسلامي امارت په نامه امریکایان فکر کوي چې دغه ډله ده چې دا ډله په افغانستان کې دوی لکه مالګه په اوبو کې حل کړه بیا به څوک د اسلام نوم وانه خلي بیا به ټوله د دیموکراسي د غرب دیموکراسي په درشل کې کښېني. دا موضوع نه ده. موږ امریکایانو ته دا اعلان کړی دی چې امریکایانو موږ د پاکستان ته تاثیر پالیسي لاندې نه ځو. موږ په پاکستان کې موجود وو هلته ما آزاد وو. پاکستان چې ماته $100 میلیونه ساده یو پوښتنې مطابق چې ماته راکوله دا پیسې دا د امریکا پیسې موږ ته راکولې دا $1 میلیارډ پیسې 100 میلیونه د میاشتې موږ ته راکولې چې موږ ورته امریکا په دې خاطر باندې چې د حراج مراج ورک نشي که حراج مراج ورک سوی وای دا $1 میلیارډ د پاکستان څخه پرې کېدلې دا 100 میلیونه پاکستانیانو د $1 میلیارډ د کمایي لپاره کولې. دا پاکستانیانو خپل د ګټو لپاره دا کار وکړي. پاکستانیانو هدف دا و چې په منطقه کې لږه غوا په لاس ورغلې وه. امریکا لږه غوا د دوی په لاس باندې چې په منطقه کې پاتې شي. هر څوک چې په منطقه کې پاتې شوی وای هغه د افغانانو د مرګ پیسې نه وه. افغانانو زما یو څه پوښتنې دي. افغانانو په مرګ پیسې نه وه. بله خبره دا درته کوم چې زه د افغانانو د مرګ طرفدار نه یم. دا خبره کړې زما خبره دا ده زه وردګ ته وایم موږ د افغانانو د مرګ غوښتونکي نه یو. د دغه 15 کاله دوران کې چې موږ راوتلي یو موږ دښمنان ما معلوم کړي دي
ایرانیان دي، روسان دي، پاکستانیان دي، امریکایان ته هم دا خبره کړې ده چې بالا په افغانستان په مسایلو کې زموږ په دودو کلچر او عنعنه کې بالا مداخله مه کوئ. موږ پرېږدئ، زموږ وطن پرېږدئ، زموږ افغانان پرېږدئ. افغانان په خپله سرنوشت جوړولی شي. افغانان بې عقل خلک نه دي. ډیره مننه مولوي صاحب، ډیره مننه ستاسو له توضیحي جواب څخه. مولوي صاحب دا چې د چچن او د ازبک مجاهدین یا د نړۍ نور هغه خلک چې دلته راځي د جهاد په نامه باندې دې ته که تاسې پناه ورکوئ، تاسې ساتئ، دا له نړۍ سره زموږ اړیکې یا له نړۍ سره زموږ دا جنجال نور هم نه اوږدوي که نه دې ته کومه د حل لاره هم پیدا کېدی شي چې له نړۍ سره موږ بېرته یو هماهنګۍ او همغږۍ ته ورسېږو؟ یا په بله معنا که دغه خلک د نورو هیوادونو د نړۍ د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښوي، نو موږ په خپله په دې برخه کې ګرم نه یو، موږ ملامت نه یو چې په زوره نړۍ ته ګواښ پېښوو او هغوی راشي موږ سره جنګ وکړي؟ نوي خلک افغانستان ته نه دي راغلي. نوي خلک د راتلو ظرفیات شرایط په افغانستان کې بالا نشته. هغه خلک چې دلته موجود دي روزانه بیچارهګان د بل په دیګ پسې سوځي. دغه بیچارهګان چې دلته موجود په وزیرستان کې پاکستانیانو خپل د ګټو دپاره استعمال کړله، د امریکې خلاف یې وجنګوله. دا خلک چې اوس فعلا په پاکستان کې په افغانستان کې موجود دي دغه د قطري ډلې په واسطه باندې دغه افغانستان په پوستو پر عسکرو باندې روزانه وژل کېږي. دلته نوي خلک نه دي راغلي. موږ د افغانستان موضوع غټه مشکل، موږ د افغانستان خپله مشکل د افغانستان مشکل لرو. ما خبره دا درته وکړه چې دا کم خلک دلته موجود دي، ما دا د افغاني دود او کلچر مطابق زه نه غواړم چې دا چاته په لاس باندې ورکړم. دا زه نه غواړم. مطلب دا دی مولوي صاحب دغه خلک که نورو هیوادونو ته د افغانستان له خاورې زیان رسوي نو مسؤلیت یې بیرته د افغانستان ولس ته نه راجع کیږي؟ دا زموږ په نظام کې، زموږ په فکریه کې، زموږ په دریځ کې دا خلک د دې توان نه لري، دا اجازه نه لري چې دا د نور دنیا او خلکو ته مداخله وکړي. اما یو خبره دا ده چې موږ د قطریانو په شکل، موږ د پاکستان په شکل، پاکستان د مزدورانو په شکل دا خلک و د پاکستان او ایران او ازبکستان ته نه وژنو، هغه ورته مړه کړله. هغه په دغه عمل باندې ځان و کفر ته ورسوي. موږ مسلمان د کافر د خوشحالولو لپاره نه وژنو. مسلمان ته وایو چې زه دې بالا نسم ساتلی، دا کفار په ما نن مغالب دي. د خپل د وطن چې په عزت باندې باسمه. موږ ته خپل اسامه بن لادن موږ ته وویله دغه زوږ مداخله ویل زه ځم د تاجکستان وګړو ته، تاسې موږ نشئ ساتلی. امریکا ډېر غټ قوت دی، ستاسې دولت درخلافوي. محمد عمر مجاهد باغیرته ایمانداره سړی و. هغه ما ورته ناست وم داسې ونیوی ول زه مرم، ټوله کورنۍ مې مري، افغانستان نظام خرابېږي، دا ټوله قبلوم، دا نه کوم چې مسلمان ته وایم د دې غره څلور بل غره ته. نن د یوه ازبک پر سر، د تاجک پر سر، د ایران د سني پر سر باندې د قطر خلکو هیبت الله منصور په میلیونونو ډالر واخیستله. دا هم وایي چې موږ د ملا محمد عمر پیروان یو. ملا محمد عمر د یوه سړي پر سر افغانستان ته لاسه ورکوي. تا د ازبک پر سر میلیونونه ډالر واخیستله، تا د هغو وینې خرڅ کړلې، ته په دغه عمل باندې کافر شوې. زه چې وایم یتولهم منکم فانهم منهم، تولا دوستي ائتلاف د کافر د مقصد لپاره دا تا وکړله. او قطر والا زورورو چې تاسې وایاست موږ اسلام راولو، اسلام په افغانستان کې راولو، اسلام تا ته پښو لاندې کوي، اسلام تا ته پښو لاندې کوي. تا مسلمانان مړه کړه کافرانو ته. څنګه اسلام ته راولې چې دلته د مسلمانان د 5 میلیونو ډالرو دپاره مړه کړه؟ څنګه اسلام ته راولې چې تا د 5 میلیونو تومانو دپاره یو مسلمان په دې نامه مړ کړه چې دا داعش دی؟ زه دا درته وایم، زه دنیا ته حقیقت ورښیم، افغانانو ته، مسلمانانو ته زه دا ورښیم چې دا درواغجن دي. دا درواغ وایي چې موږ مسلمانان یو. ورته که تاسې مسلمانان یاست، محمد عمر د اسامه پر سر ټول افغانستان ته لاسه ورکوي. تاسې په شبرغان کې، په هرات کې، په غور کې، په بادغیس کې، په جلال آباد کې، په زابل کې، په هلمند کې، په فراه کې مسلمانان د ایران په پیسو، د روسانو په پیسو، د ازبکستان په پیسو مړه نه کړه. څنګه تاسې ځانو ته مسلمانان وایاست؟ تاسې د دنیا د سر بدترینه کافران یاست. په والله بالله تعالی قسم دروغ نه وایم، تعصب خبره نه کوم، دشمنی خبره نه کوم، د قرآن پر رڼا کې کوم. الله وایي چې د یو مسلمان وینه د کافر د خوشحالولو لپاره څوک تویوي هغه کافر دی. ډیره مننه مولوي صاحب، ډیره مننه ستاسې له تشریح نه. دلته یوه بله پوښتنه موږ سره را پیدا شوې. د ملا محمد عمر مجاهد تر ژونده پورې امارت ټول یو صف و، تاسې ټول په یو صف کې سره راټول وئ. خو کله چې د ملا صاحب د وفات نه وروسته په امارت کې څو ډلې نورې رامنځته شوې او خصوصا هغه اهل حدیث ورونه د افغانستان چې په عامیانه اصطلاح باندې موږ خلک د وطن عام خلک یې وهابیان بولي، البته چې دوی ځان ته خپله اهل حدیث یا سلفیان وایي.
دغه خلک خو د امارت په صف کې تاسې سره اوږه په اوږه جنګېدل زموږ د یاداشت په بنیاد باندې یا موږ چې له مسایلو نه څومره آګاه یو موږ په خپلو سترګو لیدل چې دوی د امارت تر چتر لاندې په امارت کې څنګ په څنګ د ناټو او د امریکایانو پر خلاف جنګېدل. څه باعث شول، کوم اسباب ول چې دا خلک د امارت له صف نه جدا شول، دوی ځان ته د یو بېلې ډلې اعلان وکړ؟ او د دې ترڅنګ یوه ډېره حساسه پوښتنه مولوي صاحب، د وهابیانو په نوم باندې په وروستیو کې ډېرې وژنې وشوې، خصوصا په مشرقي ولایتونو کې. هغه خلک چې وهابیت ته وهابیان ول په اصطلاح یا اهل الحدیث ول یا سلفیان ول چې عام نومونه ورته همدغه کارېږي، دغه خلک په شخصي ډول باندې ټارګټ شول، ووژل شول، په پرموز ډول باندې ووژل شول. دې تر شا انګېزه څه کېدی شي؟ او ستاسې په صف کې، ستاسې په ډله کې د مذهبي اختلافونو دپاره ستاسو تعریف څه دی؟ تاسې ټول مذهبونو ته په خپل صف کې هرکلی وایي که نه؟ تاسې هم د کوم مذهب خلک خاص راټولوئ خپل صف ته، او له نورو مذاهبو سره تاسې هم اختلاف لرئ او هغوی سره ستاسې اختلاف د جنګ تر حده ده، د وژلو تر حده ده؟ که په دغې هکله لږه معلومات موږ ته راکړئ. مننه. زه خبره ته کوم د ملا محمد عمر اخوند په دوران کې، د ژوند په دوران کې موږ کم ظرفیتونه درلوده، زموږ قومونو، زموږ انډیوالانو، زموږ سمتونو، زموږ ولایتونو کم ظرفیتونه درلوده، کم استعدادونه موږ درلوده. موږ یو اتحاد وو، واقعا موږ یو اتحاد وو. اما په دغه دوران کې موږ یو کوچنۍ ډله د منصور تر نامه لاندې یو خاص قوم و چې هغه د ملا محمد عمر ساتندویي کوله، د پاکستانیانو سره په پټ راز شریکان وه، په معامله کې سره شریکان وه. دغه خلکو زموږ پر سر ټوله معامله وکړله. خو اسلام د افراط و تفرید د مابین کې یو دین دی. کنتم امتا وسطا، الله وایي تاسې وسط امت یاست، تاسې به نه افراط کوئ نه به تفرید کوئ. کم بعضې انډیوالان چې زموږ په جلاباد کې یا په کونړونو کې یا په نورو ولایتونو کې د افراط و تفرید ښکار شوي دي، هغه خلک بعضې خلک دا د کم عقلي نشانه زه بولم. اسلام د فروعاتو په خاطر باندې مسلمان نه باید مړ کړي. که چا د فروعاتو په خاطر چې تا لاس پورته نیولی د کښته نیولی، دا خلک احمقان دي. اسلام اجازه دې ته نه ورکوي چې یو څوک دغه امین بالجار یا امین بالسریه باندې ما د ټول مسلمان د مرګ سبب جوړ شي. د مسلمان مرګ الله وایي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ابدا. که مسلمان څوک ناکه وژني همیشه به په جهنم کې الله تعالی په تاکیداتو سره وایي د یو سړي په لاس پورته کولو یا کښته کولو دا باندې که څوک ما درته ور ولاړېږي دا افراط کوي، وایي تا ولې لاس پورته کوي، تا ولې امین بالجار وویلی، یا یو امین بالجار ور ولاړېږي سلفی یا وهابي بل ته وایي چې ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولې پیرو یې، ته مشرک یې. دا خلک افراط تفریط والا خلک دي، دا کم عقله خلک دي، دا شعوري د نورو ملکو د دسیسو لپاره کار کوي. په افغانستان کې ټوله مذهبونه، ټوله قومونه، که وهابیان دي، سلفیان دي، اهل حدیث دي، مذهبیان دي، امام شافعي صاحب مذهب والا دي، بابا حنیفه رحمت الله مذهب والا دي، دا په دې وطن کې دا ځای لري، دا باید دلته ژوند وکړي، دا د وروڼو په شکل ژوند سره وکړي، تعصب به نه وي. دا اوس فعلا چې دغه د قطر خلک د دغه نورو مسلمانانو خلاف کم تعصبات لري، کم اقدامات یې کړي دي، دا د ایرانیانو په خاطر کوي، دا د خدای په خاطر نه کوي. ولې یو مسلمان په دې خاطر وژنې چې زه امین بالجار وایم؟ پرېږده، یو فرعي موضوع ده، یو ګناه به یې کړی، فرعي موضوع ده، دی پرېږده څلورو مذاهبو ته چې حق د یعنې دا څلورو مذاهبو کې د دې یوه موضوع په خاطر باندې ولې یو مسلمان فرعي موضوع په خاطر باندې ایرانی خوشحاله کړه، د ایران څه پیسې رااخلي چې ما دلته یو وهابي مړ کړئ، ما دلته یو سلفي مړ کړئ. سلفیانو ته دا خبره کوم که تاسې د سعودي څه پیسې رااخلي دلته یو مسلمان چې مذهبي هغه ته مشرک وایاست، داسې مه کوئ. دا تاسې د خدای لپاره نه کوئ، خدای په دغه عمل باندې په آخرت کې هم رانیسي، په دې دنیا کې هم رانیسي. زموږ دریځ افراط و تفریط په مابین دی، موږ وسط امت یو، زموږ دریځ وسط دریځ دی، موږ د افراط و تفریط په مابین کې یو، د فروعاتو موضوعات نه څېړو، ټولو مسلمانانو ته وایو د کوړونه په یوه ټغر باندې ژوند سره وکړي، دا زموږ دریځ دی. ډیره مننه مولوي صاحب، ډیره مننه. جاوید وردک صاحب تاسې ته نوبت درکوو، خپله پوښتنه کوشش وکړئ په ډېر لنډ ډول مولوي صاحب سره مطرح کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته او ټول اوریدونکو ته زه غواړم اول د تاسو نه یوه پوښتنه ولرم چې د نن سبا موږ ګورو دغه فیسبوک او نور میډیا چې تاسو ارباکیان او حکومتي حزبیان او د
مولا معنا نیازی ټول د اسلامي امارت مقابل کې دریځ نیولی د هغوی په وړاندې تبلیغات کو دوی پاکستان ته منسوبوي ایران ته منسوبوي او دغه اسلامي امارت چې واته پرونه پورې یو واحد امارت و اتفاق او اتحاد هغه و چې کله مثال دوی ته واک ونه رسېده د معنا نیازي ته دوی د امارت مقابل کې ودرېدل او بغاوت یې وکړو او اوس ځان ته امارت هم دعوا کړو چې موږ امارت اصلي موږ یو اسلامي امارت موږ ته هغه لاندې د مجاهدین د موږ ته قیادت لاندې دي دا چې موږ په سترګو وینو زه خپله د وردګو د جغتو ولسوالۍ یم د موږ د ټول ولایت حال ماته معلوم دی چې څوک مشران دي او کوم امارت دی او څوک دي او د چا د خون امر خلی دا هغه مجاهدین دي چې شل کاله د اشغالګرو کفارو د دوی د غلامانو په مقابل کې سپېڅلی مقدس جهاد وکړ. ډېره مننه وردګ صاحب، ډېره مننه. ستاسې پوښتنه موږ واخیستله. مولوي صاحب تاسې پوښتنه واورېدله د ښاغلي السلام علیکم. وردګ صاحب سلام علیکم ورحمت الله. کور ودان. زه نه حزبي یم، وردګ صاحب محترم. زه نه د اسلامي امارت د ضدي غیر شرعي مخالف یم. وردګ صاحب زه تاسو ډېر احترام لرم. ته دغه تعصب چې ما ته دا وایي قرآن ته لږ مراجعه وکړه. ما تاسو ډېر دلایل وویله، ما تاسو ښکاره دلایل وویل. وردګ صاحب فیضې د ایران څه د روس څه پیسې راخلې، هلته مسلمان وژنې، وینې تویوي، ښځه یې وژنې، کوچنی یې وژنې، لکه په شبرغان کې چې دې مړه کړه، لکه په جلال آباد کې دې مړه کړه، په زابل کې دې مسعود عبدالله شهید کړي، په هلمند کې دې خادم انډیوالان شهیدان کړله، په هرات کې دې موږ شهیدان کړلو، په بادغیس کې دې موږ شهیدان کړلو، په فاریاب کې دې موږ شهیدان کړلو. و مولانا صاحب ته ورشه قرآن ته مطالعه وکړه، سر ورکښته کړه، سر ورکښته کړه قرآن ته. الله څه وغواړه ورته الله دغه خلکو چې دغه اعمال د روسانو د ایرانیانو په پیسو وکړلی دا کفر دی که اسلام دی؟ ما ته وایه تا شل کاله جهاد کړی دی، زما خوا په دغه بده ده. و طالبه و مجاهده شل کاله تا جهاد کړی دی، تا د خدا څه دا په ښه راوړې ده چې تا شل کاله جهاد وکړې، ته به نه خرابېږې، ته به مسیر نه بدله، ته به منحرف کېږې نه. استاد سیاف چې موږ په پېښور کې ځغاستو، استاد سیاف ویله چې یو خارجي په دې وطن کې زه نه راځم، حکمتیار ویله چې زه نه راځم، رباني به ویله چې زه جهاد کوم. انحراف ګوره الله تعالی وایي عسى ربکم ان یهلک عدوکم واستخلفکم فی الارض فانظر کیف تعملون. ګورې وایي زه ستاسې دښمن هلاکوم، تاسې په مخ د مځکه خلیفګان جوړوم، ګورم چې تاسې څه کوئ. ګورې زما خبره واوره، زه طالب یم، ته نن پیدا شوی یې، ما د طالب بنیاد ایښی دی. راسه د فشارو کې وګوره په ولایتو کې په 50 لکه ښځې کوي، راسه وګوره پاټکان یې اچولي دي، راسه وګوره چې هلکان ورسره دي، راسه وګوره چې خپل په مشرتابه نه دي خبر، راسه وګوره چې د قطر په معامله نه پوهېږي، راسه جهالت یې وګوره. دغه جاروېدلي ټوپک ما جهاد کړی دی د غلامانو خلاف، و ته غلام یې. زه تا ته وایم ستا غلامي و د اشرف غني د غلامۍ د 1 روپۍ فرق ولکه ستا. راځه زه تا ته دا ثابتوم، اشرف غني بیا هم په اصولو باندې امریکا د لوی قوت د لوی طاقت سره څه اختیارات ورته ورکوي. ته خو بیا سروپایه سړی یې، پاکستان کې ما ژوند کړی دی، کرنلان سره ما خبرې کړي دي، ما د په ذات ته خدای قسم که د هغه پولیس جواب یې ما درلودی، هبت الله او منصور یې درلودی، دغه ملا برادر یې نه درلودی، لاس واره موږ نیولي وو، په کورو کې ما سره کړي وو، بامسو کې بیا اچولي وو، مرچۍ ته را درلوده. امیر المؤمنین القاب هم پر ځان ایښوله. امیر المؤمنین دغه ته ویل کېږي چې د هغه پولیس جواب نه لري، دا شرم دی. امیر المؤمنین چا ته ویل کېږي؟ امیر المؤمنین شرایط و چا ته راځي؟ بس خپل د ځانه څه مشیرات جوړ کړی دی، د ځانه څه شارعین یاست، د ځانه څه مسلمانان ځانونه بولئ. ورسه قرآن څه پوښتنه وکړه، د ازبک مجاهد، د افغاني مجاهد، د طالب وینه په دې خاطر تویوي چې دا وابي دی، په دې خاطر تویوي چې دا سلفي دی، په دې خاطر تویوي چې القاعده دی، په دې خاطر تویوي چې د ازبکستان مخالف دی، په دې خاطر تویوي چې د روس مخالف دی. کافر دی. فوالله بالله قسم ما يتولهم منكم فانهم منهم. مولانا ما خبره واوره، دلته وړې خبرې مه کوه، دلته چاپلوسي خبرې مه کوه، دلته کمزرفیتي خبرې مه کوه، خدای وپېژنه، د خدای قرآن وپېژنه، هغه ته مراجعه وکړه. نه دلته حزبی سته، نه دلته ستا خلاف څوک سته، ستا خلاف خدای دی، ستا خلاف قرآن دی. قرآن وایي ته ملعون یې، قرآن وایي ته مزدور یې، قرآن وایي ته انحراف کړی دی، قرآن وایي تا تولا کړې ده، تا د تولا کافرانو سره تولا کړې ده. څوک چې تولا د کافر سره وکړي هغه کافر دی. دا خبرې نه د حزبیانو دي، دا خبرې نه د اسلامي امارت عالي شورا دي، دا د قرآن خبرې دي. د قرآن څخه باد یوسه، د قرآن مخالفت وکړه، د قرآن مقابله وکړه. ډیره مننه مولوي صاحب، ډیره زیاته مننه. په نوبت رسیږي ښاغلي احمد زرمتي صاحب ته. احمد زرمتي صاحب تاسې کولی شئ خپله پوښتنه په لنډ ډول باندې له مولوي صاحب نیازي نه مطرح کړئ. الله وبرکاته. ټول اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې.
زه فکر کوم دا نوبت زما و په احترام سره شانصب صاحب خیلی نمبر زما و دا من نکم کار نه کابل نه زرمتی صاحب مهرباني وکړئ تاسې مهرباني وکړئ ساقي صاحب تاسو ته به نوبت ورسیږي زه له منال صاحب چې څلور پوښتنې لرم لنډې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې ځینې دا ده چې آیا که ده ته د قطر په دفتر کې څه برخه ورکړل چې دی به طالبانو مخالفت لاس واخلي؟ دویمه پوښتنه مې دا ده چې بله پوښتنه مې دا ده چې دی ته یې طالبانو یو سوال راته کوه بیا مې هېرېږي. ګوره قطر دفتر ته که ماته اجازه ماته ځای راکړي زه به دا ځای پرېږدم که نه. ګوره نبي علیه السلام ته مشرکین راله ویل موږ به تا ته ښځې درکړو، موږ به تا ته پیسې درکړو، د قوم سیادت به درکړو، ته د خپل کار پرېږده. نبي علیه السلام څه ورته وایي؟ وایي که چیرې لمر مې په راسته لاس کې کښېږدئ، سپوږمۍ مې په چپه لاس کې کښېږدئ او د دنیا د سر ټول نعمتونه راته راکړئ، زه به دې خبرې څه نه اورم. قطر والاو زه شرمېږم چې د قطر تصور کوم په ذهن کې، د تصوره څه زه شرمېږم. تصور ملعون بولم څوک چې په قطر کې کښېني. او قطریانو ستاسې کالي امریکا کښلي دي، قطر څه کوئ؟ د قطر سواحل څه کوئ؟ وشرمېږئ. ستاسې لوڼې د قطر په پانتونو کې د خلکو د نورو د عربانو سره په ګډه باندې ګرځي. لعنت په دې جهاد، لعنت په دې جهاد، لعنت په دې جهاد. بله پوښتنه مې دا ده چې د طالبان له ایران، پاکستان، له روسیې نه، له امریکې نه ډالر اخلي دي، د عواید له کومه ملکه دي؟ له ده سره کومک څوک او له ده سره دومره خلک ولاړ هم نه دي، دا عواید له کومه خوا دي دومره جنګونه پیسې مصرف؟ مننه. ما خبره واوره. زه ډېر مصرف کوم. زه د شپه 55 پټاوه کوم، 55 ګروپونه د ایران مرزو ته فراه، هلمند، بادغیس، غور ټولو ته استومه. په هره شپه د اوس ګوره ما سره خبره کوم، دوی را روان دي د شپې تر 12 بجو پورې دوی د عملیات سره دي. هر یو 100 کیلومتره دښمن په مابین کې تللي. دا پیسې څوک راکوي؟ ما خبرې واوره. دا پیسې ماته شیطان راکوي. مثال درته وایم، شیطان هغه د ټرمپ پلار دی، هغه د پوتین پلار دی، هغه د خامنې پلار دی. شیطان یې راکوي. دا پیسو باندې زه څه چم کوم؟ په دا پیسو د کافر وژنم. کم کافر وژنم؟ هغه د کافر وژنم چې د کفارو مؤتلف دی، د کفارو په ائتلاف کې دی، د کفارو سره ائتلاف کړی دی. ته والله کړی ده، مسلمانان یې شهیدان کړي دي، روسان یې په خوشحاله کړي، ایرانان یې په خوشحاله کړي دي. ته زما پیسې څه کوې؟ زه د پیسو د شیطان سره اخم، دا کافر په وژنم. که کافر نه دی راسه قرآن ته مناظره را سره وکړه. که کافر دی د شیطان سره اخم، کافر په وژنم. ته چې د کافر ته پیسې راخې څوک په وژنې؟ څوک په وژنې؟ ته مسلمان په وژنې، ته مجاهد په وژنې، ته د دنیا د سر د ټول دنیا د کفارو معاند مجاهد په وژنې. زه چې پیسې را اخم د شیطان څخه، زه هغه کافر په وژنم. زه د کافر په تولا کې دی. راسه زه ته د خپل موضوع قرآن ته سره حواله کړو چې قرآن څه پوښتنه وکړو چې زما عمل اسلام دی که ستا عمل د اسلام دی. ډېره مننه مولوي صاحب. اخیر صاحب درېیمه پوښتنه مې دا ده چې بیاګه د یو غټ درواغ وویلې، زه په یوه شپه باندې طالبان. ډېره مننه ساقي صاحب، مهرباني تاسو کولی شئ خپل مایک. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما. او د ایران منډیل مسیح سلاما. مولوي صاحب ساقي صاحب به تاسې نه خپله پوښتنه وکړي، هغه ورور هم د سټوډیو نه قطع کړي. السلام علیکم. ډېره مننه ساقي صاحب، مهرباني. السلام علیکم. مولوي صاحب ستړي مه شئ. مولوي صاحب زه د قرآن کریم دغه دی ولا د سوره رعد ولا سم آیت لولم او بلته نه پوښتنه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. صدق الله العظیم. مولوي صاحب درې پوښتنې دي او فقط لنډه او لنډ جواب بیا مخ ته ځو. مولوي صاحب ته د چا په خلاف جنګېږي؟ مولوي صاحب اورئ؟ دا یو سوال. ډېره مهرباني. تا ته سلام کوم. ډېره مهرباني. دا یوه خبره پوښتنه جواب درته کوم. زه دغه خلکو خلاف جنګېږم چې الله وایي د هغو سره وجنګېږم. هغه څوک دي؟ هغه خلک دي چې الله وایي ما یتولهم منکم فإنهم منهم. څوک چې ستاسې تولا کوي د کفارو سره، د کفارو د مقصد پوره کولو دپاره، هغه خلک الله وایي دا کافران دي. زه دغه کافرانو په مقابل کې ولاړ یم. دا کافرانو نن خپل ټوله توجه د دنیا څخه، د امریکا څخه، د ناټو څخه پرېښوده. نن په ما باندې را روان دي. نن ماته مقابله فرض ده. زه به مقابله کوم. حتی زه به د کافر څخه تاوان راخم.
دغه د کافر ائتلافي به وژنم په دې خاطر باندې چې کافر ټول خلک پیژني دغه ائتلافیان دا د کافر ائتلافیان چې د کفارو په پیسو مسلمانان وژني دا هر څوک نشي پیژندلی دا به زه مسلمانان ته پیژنم مننه ساخیل سے مهرباني وکړئ بلې پوښتنې ته لاړ شئ بله پوښتنه وکړئ مولوي صاحب دومره پوښتنه مې دغه د تاسو ویلې مهرباني دومره پوښتنه مې مولوي صاحب دغه د تا ویلې چې د سورې مائده یو 50 آیت ده او د دې شان نزول د منافقینو په ارتباط باندې ده د رئیس المنافقین عبد الله بن ابي بن سلول او د یو د جید صحابي په ارتباط دلته خدا معلومیږي چې دغه د قطر دفتر منافقین او الخوارج ثابتېږي بیا څه وایي به دي منافقین دي ګوره منافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافقین په دې خاطر منافقین دي چې ښکارات د دنیا پر مخ د اسلام دعوا کوي دا دعوا کوي چې موږ مسلمانان یو خو اعمال د مسلمانانو نه دی ګوره زه ته دروغ نه وایم زه په نیمه شپه د غره پر سر باندې تاسو ناستم په دې خاطر د تناسم چې تاسو پوه کړم تاسو ته دروغجن رښتایګوي وښیم زه د توان چې په قطر کې ناسي وای زه اسلام راولم ما ته اسلامي نظام ومنه اشرف غني او امریکایانو اسلامي نظام خو وايي مسلمان کافر ته مه وژنه زه درته وایم ګوره موږ یې مړه کړو شبرغان کې مړه کړه زابل کې مړه کړه هلمند کې مړه کړه فراه کې مړه کړه جلال کې مړه کړه په کندهار کې مړه کړه په لوګر کې مړه کړه دغه مسلمانان مړه کړله مسلمانان د کفارو خوشحالي لپاره مړه کړه دا اسلام نه دی خدای داسې نه غواړي قرآن دا نه غواړي زه ته اسلام درښیم زه ته دا خلک درښیم چې د اسلام د نامه استفاده کوي دا منافقین دي دا کفار دي خدای وایي دا کفار دي ته نه وایم لنډ بالکل جناب مولوي صاحب مننه لنډ سوال بل کوم مولوي صاحب محترم دا منافقین دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مطابق 13 نښې د الخوارج دي سپیغه کې یو څو نښې زه تاسو ته بیانوم تاسو عالم یاست او ما خپل جامعه عربي ویل ده په هغه کې یو نښه دغه ده چې دوی به کم عمر وي او بل نښه دغه ده چې دوی به ناپخته ذهن وي بل نښه دغه ده دوی به لارښ کوي بل نښه دغه ده چې دوی به خلق مسلمانان به وزني او کفار به پرېږدي بل نښه دغه ده چې دوی به هغه آیتونه چې د قرآن کریم د کفارو په اړه کې نازل شوي دي هغه په مسلمانانو چسپوي مولوي صاحب که دا خلک د تا په ډله کې دا خلک ځان ته بیا دا ځان دغه حدیث بیا په تاسو باندې نه لاګو کېږي نبی علیه السلام وایي دغه خلک چې دي سفهاء الاحلام سفهاء الاحلام به عقلونه به نه لري ګورې لکه تا چې وویله دا خلک راسه په دا شیلو کې زه تا ته درښیم نه ته ما ته راشي ما ته کله راشي زه په دا ځنګانه ووم په اسلام پوهېږئ په قرآن خبر یاست په مشر خبر یاست سیاست د منطقې باندې پوهېږئ قسم په خدای که په شي باندې په سفهاء الاحلام چې عقلان دي دا یوه خبره بل دا دی چې کشران دي پاسه وګوره دغه اوس فعلا دغه چې په دا فیسبوک کې غږېږي دغه پرونه پرې ژړه نه وله دا پرونه پرې ژړه نه وه عقل یې نسته دغه شان دي ته اوس ورته ګوره لارې کوي زما خبره واوره د لارو پر سر باندې څو پټکان اچولي دي د مسلمانانو ګوره قسم په خدای د چرګو سم پیسې اخلي د بوټو سم پیسې اخلي د خره سم پیسې اخلي د غوا سم پیسې اخلي حتی کله کله شان کم سي د سړو پر سر یې ورته ټولوي دا ټوله صفات په دغه خلکو کې موجود دي ما ته مخکې خبره وکړه پاکستانیانو د محمد عمر اخوند شهادت وروسته په پاکستان کې د منصور په همکارۍ باندې تشکیلونه جوړ کړل قطعې جوړې کړې په دې قطعو کې ټوله کشران راپورته کړله په هر علاقه کې به ګرځېدل په هر قوم کې به ګرځېد یو کشر به راپورته کوي هغه کشر خپل د قوم د سر خلک به ټوله وهله بېعزته کول یې حتی وژل یې په دغه باندې اوس فعلا د دوی دا 15 کاله حکومتداري دوام پیدا کوي دا ټوله کشران دي دا خلک ټوله کشران دي چې فعلا دغه پاکستانیانو په چوکاټ کې داخل دي دا 15 کسان چې په قطر کې ناست دا مشوره وه ټوله حکومت یې فعلا په افغانستان په اطراف کې په دغه کشرانو باندې ولاړ دی دا هغه صفات لکه تا چې په حدیث کې دي پر دوی باندې سل په سلک تطبیقېږي دا زما خبرې خلک اوري ټوله خلک په دې باندې پوه دي چې دا ټوله کشران خلک دي بې عقلان دي د دنیا په حالاتو نه پوهېږي خپل په مشرتابه نه دي خبر هر څوک پر خپل علاقه کې قومنده سالار دی د خلکو څخه پیسې په مختلفو نومو باندې ټولوي په 40 لکه په 50 لکه باندې مولوي صاحب محترم په احترام سره وخت دغه حدیث دغه باب المرتدین والخوارج کې دی د بخاری حدیث ته او د مسلمم دی او مولوي صاحب مخته بیا د حدیث داسې وایي چې دوی به د ځمکې په سر بدترین مخلوق وي د الله پاک
د دوی قتلول به بهترین قتل وي څوک یې مړه کړي او د دوی له لاسه څوک شهید شي هغه به بهترین شهید وي. نو تاسو د دوی په ارتباط باندې تاسو خپل دریځ څه شی ده؟ تاسو څه وایاست؟ د دوی په ارتباط تاسو څه وایاست؟ ګوري جناب کوم ورځ چې موږ د دغه خلکو په پاکستان کې دوی په مقابل کې کومه خبره اعلان کړې ده، ګوره دغه ورځ تر اوسه پورې موږ د پاکستان په پیسو وژل کېږو، د ایران په پیسو وژل کېږو، د روسیې په پیسو وژل کېږو، د قطر په پیسو وژل کېږو. موږ باندې ووه لس ولایتونه د اوس هم راټولېږي. دا خلک ګوره داسې زه نه وژنمه. ګوره یوه خبره زه ته وکړم، د حدیثو په رڼا کې مهدي علیه السلام د آخر زمانې یوه غټه علامه ده، د قیامت یوه غټه علامه ده. د مهدي علیه السلام مقدمه د مړو ډکه ده. زه ته یوه خبره وکړم، دغه نن شپه ګورې په والله بالله قسم دروغ نه درته وایم، په دغه نن شپه کې به ما چې لږ وژلي ما 400 کسه وژلي دي. 400 کسه وژنه زما خبره واوره، ملک سړی نشي وژلی. د دوی مرګ ولې دونه اسانه سو ماته؟ ولې دا زما مجاهد ولې په دې وطن وننوځي؟ ولې زما د کلي سړی زما سره اتوماتیک ټوله مکمله را سره ملګري شوله؟ په دې پوه شئ چې دا خلک دا باطل خلک دي. د دوی خلکو وژنه دا خدای کوي. ما دوی ته ویلي انډیوالانو ته چې دا زموږ په وسه نه ده پوره. دغه مرمۍ په والله قسم که د روسانو د وخت زړیا مرمۍ په دا شیلو کې راټولوو، دا ټولې پر پټوو. دا په دې چې دا رانمایي الله کړې ده. والله جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله وایي بخښنه غواړم، الله وایي څوک ما په لار باندې جهاد کې زه لارې ورښیم. ګوري دغه تخنیک موږ نه کارولی، د دې خلکو په مقابل کې موږ یوه شپه ژوند نشو کولی. دا اوس زما په خلاف، دا زموږ پر خلاف ایران مکمل تشکیلونه تاسې به لیدلي. دا اوس نن مکمله صفا خلک مې مړه کړله. ویډیو د دغه دوی د شنو جنډو سره مې ټوله دنیا ته ورښکاره کړله. دا را باندې را روان ده، ټوله ایران را روان دي، را باندې دا ایران، دغه قطریانو، دا روسان، دا ټوله را باندې را روان دي. ډیره مننه مولوي صاحب. محمد صافی صاحب تاسو ته نوبت درکوو، خپله پوښتنه کوشش وکړئ چې په لنډ ډول مطرح کړئ، ځکه ځینې دوستانو ته چې پوښتنه اوږدوي او زیاتوي. خبرې لنډې کړئ. ګورئ زه خبره کوم، خبرې لنډې کړئ، ناوخته شو. سلامونه او احترامات مولوي صاحب، منان ته ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره لایف کیم او راځمه پوښتنې ته. مولوي صاحب ستاسو دا خبرې چې موږ واورېدلې منحیث د یو افغان، خو منحیث د یو بې سواده افغان چې دا زموږ واقعیت، زموږ کمزوري په دې ده چې موږ په اسلام کې خاص معلومات نه دی، اسلام موږ مطالعه کړی نه دی. دا زموږ ګناه ده، باید موږ اسلام نه معلومات درلودلی، باید مطالعه کړی وای. خو اوس بې علمه خلک یو، پاتې شوي په جنګونو کې بې علمه یو. که زه راشم ستا دې خبرو ته، که زه ستا په صف کې ودرېږم، دا اوس دا ستا خبرو په مطابق ستاسو صف ته راشو او ستاسو صف کې ودرېږو، آیا د دې ضمانت موږ ته څوک راکوي چې موږ به ستا صف کې جنت وګټو؟ ځکه چې ستاسو په صف باندې هغه کسان چې ستا څنګ کې ملګري وو، هغوی اوس تاسو ته اسلام نوم نه تاسو خارج بولي، تاسو ته د کافر خطاب کوي، او تاسو خپل د ملګرو هغه ملګري چې 20 کاله په یو صف کې وي، تاسو هغوی ته خوارج وایي. دغه اسلام ګارنټي به موږ ته څوک راکړي چې موږ به کوم طرف ته جنت طرف ته لاړ شو؟ آیا دا ډېره مننه صافی صاحب، جنت ته وګټي؟ مننه. اوس دا یو سوال د جواب کوم. مننه کور ودان، ستا د احساساتو څه، ستا دغه پوښتنې څه، دا خبره واوره. دا دنیا د ګارنټي دنیا نه ده، دا دنیا د څه شي دنیا ده؟ الله څه وایي؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. بل ځای کې وایي الف الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. وایي تاسې ګمان کوئ، الله وایي چې تاسې وایي موږ ایمان راوړی دی، الله وایي زه په دغه باندې پرېږدم، زه په دغه نه پرېږدم، زه دروغجنو رښتاګوي سره معلوموم. که ته وایې چې ما ته زه څه معلومات لرم، الله رانمایي درته کوي. الله څه درته وایي؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که چېرې نه پوهېږئ لاړ شئ اهل علم ته لاړ شئ، لاړ شئ. په دا ټوله دنیا کې مسلمان خو ته معلومېږي، هغه څه پوښتنه وکړه، هغه څه دا معلومه کړه چې نیازی څه وایي، هبت الله څه وایي، حسیاب څه وایي، حکمتیار څه وایي، اشرف غني څه وایي. ورشه پر قرآن باندې خپله فیصله وکړه، زما څه مه پوښته. ورشه د قرآن مطالعه وکړه، ورشه استخاره وکړه، ورشه قرآن څه زده کړه وکړه چې په کومه خوا باندې زه لاړ شم. څوک تا ته ګارنټي درکوي؟ ته چې په خپل 15-14 فټه بدن باندې ته مسلط نه یې، ته خپل خواهشات کنټرول کړي نه یې، ته خپل معلومات ځان ته اسلامي نه شې معلومولی، زه به تا تر کومه زه ګارنټي کوم؟ زه تا جنت ته نه شم بیولی. انک لا تهدي من احببت ولکن الله یهدي من یشاء. الله نبی علیه السلام ته وایي ته نه شې هدایت کولی هغه خلک چې ته غواړې.
که الله وغواړي هغه خلک به هدایت کېږي. جنت او دوزخ ستا خپل د عمل دا خپل د عمل کلي ده، ستا خپل د عمل سبب دی. ته به خپله ځان ورسوې، ته به خپله تحقیق کوې. دا دنیا ړنده دنیا نه ده. وایي که څوک د غره پر سر پیدا سو، هلته مبلغ نه ورغلی، عالم نه ورغلی، هغه مکلف دی چې خدای په وحدانیت وپېژني. تا ته څنګه لاره ورکه ده چې ته په دې نه پوهېږې چې زما په سر کې جنت ته ځې که دغه چا په سر کې جنت ته ځې؟ دومره نه پوهېږې او په دې باندې پوهېږې چې ما درته وویله ګرنټي غواړې، زه به تا ته د جنت ګرنټي تا ته درکومه. ته د اسلام طرفداره نه یې، نو ته نه غواړې چې اسلام باندې پوه شې. اسلام پوهېدنه اسانه ده، ځانونه به غول نه اچوئ، اسلام باندې ځانونه پوه کړئ. اسلام خدای تعالی په دغه نه پرېږدي چې زه نه پوهېدلم. الله وایي ته ولې نه پوهېدې؟ ولې نه پوهېدې؟ په دې اروپا او په دنیا کې ګرځې، په ښارو کې ګرځې، پیسې پیدا کوې، په ټوله ژوند پوهېږې، د الله په احکامو نه شوې خبر، حق و باطل دې نه کوې معلوم، تر اوسه نه شوې پوه. دا الله څه غواړي. ډیره مننه مولوي صاحب، ډیره زیاته مننه کوم. موږ غواړو چې دا خپرونه را لنډه کړو او زموږ د خپرونې د پای شیبې دي. ستاسې له وخت نه چې موږ ته په دې مصروفیاتو کې وخت راکړ، له دې نه ډیره زیاته مننه کوو. زه یوه پوښتنه بله لرم مولوي صاحب، یوه پوښتنه د تیر په هکله، د ماضي په هکله، او یوه پوښتنه د راتلونکي په هکله. زموږ انډیوالان دي د مجلس اوله تر اوسه دا ټلیفونونه یې روان دي. یو ما ټلیفون زه پورته نه کړمه، دا خلک تل د مشکلاتو په جنګو کې دا خبره ورانده کړي خلاصه. او مننه مولوي صاحب، په لنډو ټکو باندې دوه پوښتنې مطرح کوم، که تاسې په هغې کې ماته لږ معلومات راکړئ. یوه پوښتنه د ملا دادالله اخوند مربوط چې د هغه زوی و ملا منصور دادالله، هغه په خاک افغان کې و، البته د ځینو ازبک جنګیالیو سره یو ځای ووژل شو. د دغې مرګ انګېزه څه وه او دا ولې ووژل شو؟ دې تر څنګ بله پوښتنه دا ده چې د ملا منصور دادالله زوی د ملا امدادالله په نوم باندې استازه یوه نوې ډله اعلان کړله چې وخت مخکې موږ په رسنیو کې خبر واورېد، ویډیو یې راغلی وه، او هغوی هم د قطر د طالبانو سره یا دغه طالبانو سره چې تاسې ورسره په مخالفت کې واقع یاستئ، له دوی سره خپل مخالفت په ډاګه کړی دی. آیا د منصور دادالله ډله یا د هغه پلویان، د هغه ملګري، د هغه دوستان تاسې سره هم په مخالفت کې ښکیل دي او که نه هغوی سره تاسې کومه هماهنګي لرئ؟ دا مې یوه پوښتنه وه. که دې پوښتنې ته جواب راکړي، زه به بیا د آینده په هکله د افغانستان د صلح په هکله چې تاسې کومه برنامه ورته لرئ په هغې هکله به موږ وغږېږو. مننه. مسله دا د منصور دادالله کورنۍ زموږ انډیوالان دي، زموږ د تشکیل معاون ولو. دا کوم انګېزه چې پاکستانیانو د مرګ په سبب باندې راپورته کړله، دا پاکستانیانو راپورته کړله. پاکستانیانو موږ مړه وکولو، دوی یې مړه کړله، محمد عمر یې مړ کړی، نو عبیدالله اخوند یې شهید کړلی. دا ټوله پاکستاني پروسه وه. دا پاکستاني پروسه د چا په واسطه وچلېدله؟ د دغه منصور هیبت الله په واسطه وچلېدله. دا خلک یې د دغه دپاره چې تاسې په افغانستان کې هغه وخت ښه ځای پیدا کولی شي چې دغه غیرتمند خلک د مخه واخلئ، بیا به تاسې موږ هغه پروسه چې غواړو په افغانستان کې عملي کړو خپل د ګټو دپاره، هغه ښه عملي کولی شو. دا د پاکستان هغه دسیسه وه چې زموږ خلاف هم وچلېده، دا زموږ د ټولو انډیوالانو خلاف وچلېده. دغه انډیوالان بعضې کشران پاتې دي، دا بعضې تجربې کمې دي. ما دا خلک دلته زموږ سره وله، زموږ د لاس څخه ووتله، بیا پاکستانیانو پاکستان ته بوتله، هلته په ډېر مصیبتو باندې اخته کړله، په ډېر جنګونو جنجالو یې اخته کړله. اوس هم زه نه یم په خبر چې دا خلک بیا کومه انګېزه دو خلکو ته را پیدا شوې ده. خو زما په اندازه باندې بیا بېچارهګان ځانونه استعمالوي، بیا د یو چا په تاریخ باندې راپورته شوي، د بل چا په تاریخ به بیا برته وژل کېږي. دا خلک خپل ټغر د اوبو څخه نشي ایستلی، دا خلک تجربه د کار نه لري. زه تاسف کوم افغانانو ته چې هغه په داسې بې کودره درودو کې ځانونه ورچوي. ډیره مننه مولوي صاحب. زموږ وروستۍ پوښتنه، البته ستاسې وخت نور ډېر نه ضایع کوو. امرخیل صاحب مولوي صاحب ته ټلیفونونه راځي او موږ به هغه نه مننه وکړو چې ډېر وخت مو جنرال صاحب ما هم خپرونه راټولوله. صرف وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې ملت څه تمه ولري ستاسې نه او د نورو ښکېلو خواو نه؟ دوی کومه امیدواري تاسې ورته لرئ، کومه هیله ورکولی شي چې دا جنګ به پای ته ورسیږي او تاسې د صلح دپاره کومه برنامه لرئ؟ دوی چې کله په قطر کې دا اوس کومه تړون کړی، کوم قرارداد یې کړی له امریکایانو سره، د هغې پر بنیاد باندې دوی وایي چې موږ به بین
الافغاني مذاکرات راغواړو. تاسې خپله د دې بین الافغاني مذاکراتو برخه یاستئ، تاسې ته دې لپاره دعوت درکړل شوی که بیا به هغه د بن مذاکرات تکراریږي چې ټول خلک به سره کینی او یوه ډله به د مذاکراتو نه ویستل کېږي، هغوی به جنګ ته دوام ورکوي چې 19 کاله به جنګ لګېږي. تاسې د راتلونکي دپاره څه امید لرئ، څه امیدواري خپل ولس ته خپل ملت ته څه پیغام ورکولی شي چې د جنګونو خلک به د امن او د سکون ساه واخلي؟ مننه. زموږ دریځ د افغانستان د مسلې د حل لپاره، موږ دریځ د افغانستان د راتلونکي سولې لپاره، د افغانانو د ټولو قومونو پر یوه ټغر د کښېنولو لپاره، زموږ دریځ د افغانستان څخه د خارجي قواو د وتلو لپاره، زموږ دریځ د افغانانو بین الافغاني مذاکراتو لپاره دا دی چې افغانان که چیرې په واقعیتونو باندې پوهېږي باید ځانونه پوه کړي، که نه پوهېږي زه اوس پوه کوم، نن درته وایم، اعلان درته کوم. دغه موضوع چې دا 7 کاله په قطر کې دوام کړی دی، د دې 7 کاله په دوران کې دلته په کلکونو افغانان نور مړه شوله. که چیرې دا خلک د سولې لپاره تللی دا په 7 کاله کې دا دون انسانان ولې په مرګ باندې ورکړله؟ دغه موضوع په یوه میاشت کې ټوله موضوع سره خلاصېدله، یا به کېدله یا به نه کېدله. 7 کاله په دوران کې دا خلک د څه شي لپاره ناست وو، په کومه خبرو باندې سره غږېدله؟ کېدا تا لیدله چې دنیا په سطح په ټوله دنیا کې د دنیا د انسانیت په ټوله تاریخ کې یوه موضوع 7 کاله تا لیدلې؟ 7 کاله یوه موضوع په دوران کې دا خلک سوله نه غواړي، د افغانستان موضوع د حل کېدو فکر نه لري. دا موضوع د پاکستانیانو په لاس کې ده، د ایرانیانو په لاس کې ده، دا اوږدېده غواړي، دا د افغانانو قتلونه غواړي، د افغانانو وژل غواړي، د افغانانو ضعیفول غواړي. زموږ دریځ، زموږ پالیسي، زموږ امیدواري ملت ته دا ده. ملته زه ملت ته دا خبره کوم، زه تاسې افغانانو ته دا خبره کوم، د افغانستان د موضوع حل ستاسې په لاس کې دی، د دې ملت په لاس کې دی. دا په د نظامي تشکیلو، په سیاسي تشکیلو، د دې لویو قوتو، د لویو دولتو په لاس کې نه دی. ما نن دا دریځ اعلان کړی دی، ټول ملت مې ویلي دي، افغانانو ته خبر ورکړی دی. ما نن ګورئ د سمنګانو ته شروع بیا تر فراه پورې ټوله کوهستانات، ټوله ولایتونه، ولسوالیو قومندانان، نمایندګان دا مې ټوله راغوښتي دي. هغو ته مې دا خبره کړې ده، خپل د ټوکو د ټوپک سره، خپل د موټرسایکل سره به راوځئ، د دې کورو څخه به ماینونه راټولوئ، د دې کورو څخه به هغه سلاح راټولوئ چې د قطر په دفتر کې استعمالیږي. تا لیدلي 15 کاله 7 کاله دې تېر کړله، دا څو وخت کېږي د 50,000 بندیانو دپاره تاسې لیت الحال کوئ؟ آیا که چیرې تاسې سوله کوئ، خو سوله مو چې نن وکړه سبا به چې څه بندیان یې ټوله به آزاد شي. تاسې فعلا د دغه سولې دپاره اراده نه لرئ. تاسې باداران، تاسې دپاره افغانانو دپاره سوله نه غواړي، هغه ستاسې سره چم و خم غواړي، مکرونه غواړي. مکرنا مکرن و مکرنا مکره، دوی چلونه کوي. الله وایي زه هم چلونه ورسره کوم. دا چلونه په چا کوي؟ په قطریانو کوي. و قطریانو که تاسې پر افغانانو باندې زړه سوځي، که تاسې فعلا د امریکا سره تړون د خارجي قواو د ناتو د وتلو لپاره امضا کړی ده، نور دا څه شي ضرورت لري؟ کل انسان خطاون و خیر خطاین التوابین، ټول انسانان خطاکاران دي، بهترین د خطاکارانو هغه د توبه کوي. راسي افغانانو ته عفو وکړئ، راسي افغانان به تاسې ته عفو وکړي. که چیرې مسلمانان یاست راسي دا کار واخلئ، افغانان ټول پر یوه ټغر باندې سره راټول کړئ. څوک د دې وطن څه دا غلام دی، دا غیر غلام دی؟ ټول بعد ټول په دا 15 کاله کې خپل غلامي ټول ثابته کړله. هغه د پاکستان غلام دی. مولوي صاحب تاسې بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلئ؟ زه خبره درته کوم، زه دا مذاکرات درواغ بولم، دا درواغ جنان دي، دا د دنیا د ګټو دپاره ناست دي، دا مکرونه کوي، دا چلونه کوي. سوله په افغانستان کې راځي، د افغانانو ولسونو په لاس راځي. ما پر ولسو غږ کړی دی، زه به ولسونه راټولوم، د ولسو په لاس به په دې وطن کې سوله راولم، هم به خارجان باسم، هم به د وطن د همسایهګانو ګټو د ساتندویي نه کوم، هم د هغو مقابله به کوم. د ایران لاس به بندوم، د منځني لاس به بندوم، د روسیې لاس به بندوم، د پاکستان به بندوم، خارجانو ته به د افغانستان ته به وځي. خو زه خبره تاسو دا کوم، نن په شرایطو کې موږ ته تر امریکا تر ناټو زموږ لپاره ډېر غټ مهلک مرض ایرانیان دي، پاکستانیان دي، روسان دي. دا خلک زموږ د وچې ډوډۍ دشمنان دي. دا په افغانستان کې موږ نه غواړو، د دې مخنیوی به کوو. دې وطن کې به د دې قومو و د دې افغانانو په لاس سوله راولو. که چا نه منل هغه به داسې وژنم لکه نن شپه چې مړه کړله، دا به وژنم. افغانانو کې ګوره اسلام په زور راغلی دی، عدالت تامین په زور سوی دی، طالبانو اسلامي عدالت اسلامي نظام په زور راوستی، کولاب ته، قطر ته، تهران ته و دا نورو ملکو ته موږ په زور دا وایستله، په زور په دې خاطر وایستله چې شر او فساد یې کولی، افغانانو سره پر یوه ټغر نه راټولېدله. زه خبره درته کوم، اوس هم افغانان
که خپله موضوع په خپله حل نه کړي د بل چا په لاس باندې دا موضوع نه خلاصېږي. دا زموږ دریځ دی، دا زموږ امیدواري ده ملت ته، و ټولو ځوانانو ته، و ټولو افغانانو ته په دې کې زموږ سره ملاتړ شي، دا زموږ اواز ته دنیا پورې ورسوئ، د ټولو افغانانو پورې ورسوئ. راسي افغانانو، که شرق کې یاست، که غرب کې یاست، که شمال کې یاست، که په جنوب کې یاست، راسي د افغانانو پر یو جګه غونډۍ باندې، پر یو لوی دښته باندې افغاني اصول اعلانې باندې، هغه اصول باندې کښېنو چې نبي علیه السلام وایي واعف من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، عفو وکړه هغه چا ته چې تا ته ظلم کړی دی، نیکي وکړه دا خلکو سره چې ستا سره یې بدي کړې ده. راسه د دې هسته څه کار واخلو، په دې وطن کې بیا سوله راځي انشاءالله. بله لار نشته، نه امریکا سوله راوستی شي، نه پاکستان راوستی شي، دا ټوله دروغ وایي. ډیره مننه مولوي صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو چې موږ ته وخت راکړو، خپل نظریات هم له خپل ولس سره شریک کړو. مولوي صاحب الله دې عمر درکړي، مولوي صاحب الله دې بری درکړي، مولوي صاحب قربان دې شم، ته د لوی احمد شاه بابا بچی، مولوي صاحب موږ د عسکر یو، زموږ سر دې تا نجار، زموږ عمر دې تا نجار، موږ در سره بیعت کوو، زموږ پلار یې، زموږ نیکه یې، زموږ امیر یې، قربان دې شم. السلام علیکم، موږ د سره ملت سره دی، زموږ وینه در نظر، الله دې زموږ عمر تاسو ته درکړي، الله پاک دې زموږ عمر تاسو ته درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.